سلامونه ښه راغلاست ټولو ته وایم. دوه کسه دي فعلا تاسو دوه کسه راغلی لایکونو ته زور ورکړئ، داسې زور ورکړئ چې ګوتې مو خوږې شي. صحیح ده؟ ښه صحیح. صافي صاحب په خیر راغلی، مننه. ښه یم، تاسو ښه یې؟ نن درېیمه موضوع ده، هماغه موضوع مخکې روانه ده، ټاپکونه دي، په هماغو باندې به خبرې کوو، روانې دي. اولی ورځ نه چې کومه موضوع ده، هماغه کسان دي، موضوعګانې بدلیږي، کسان هماغه دي، مخکې روان دي. Thema درته ښکاري Familie, Geschwister, Alter. Familie, Famil، Geschwister مطلب ورونه خویندې، Alter مطلب عمرونه، څومره عمر لرئ. دا تیما ده مونږ سره. او دیالوگ به بیا دو دیالوگ کوو. A, B. Okay, haben Sie Geschwister؟ یعنی آیا خویندې ورونه لرئ؟ Wer ist denn das؟ دا څوک ده؟ دا څوک ده؟ نو دا په خبرې کوو په دې باندې. ګراماتیک کې مونږ به په نوم وویلې sein باندې، bin، ist، sind، sein باندې خبرې وکړې. نن به haben باندې خبرې کوو. haben، hast، hat، haben، habt، haben. نو دا چیرته استعمالیږي؟ بیا په ارټیکل باندې هم لږ خبرې کوو. unbestimmte artikel او bestimmte artikel په دې به هم خبرې کوو. دوستانو لایکونه ورکړئ ښه ګدواس کې چې زم بس شروع وکړم، ځکه بیا کسان راځي وایي زه نوی راغلم او زه نه وم او زه دا وم، بیا ځکه نن مې لږ غوندې موډ هم ګډوډ ده، نو کوشش کوم چې په ارامه سره درس ووایم. هماغه کسان دي، نومونه هماغه دي، خو موضوعګانې بدلیږي، لغتونه، جملې بدلیږي. هماغه فراو ایتو سکرین خو انشاءالله ټول ته ښکاري، سکرین به ټول ته ښکاري. Frau Ito ist 37 Jahre alt. Frau Ito ist da ودیرش کلنه ده. Frau Ito ist 37 Jahre alt. دا ښځه چې ده ودیرش کلنه ده. زه به درته درې ځله جمله تکراروم، تاسو څنګ کې لایکونه ورکوئ چې ټول کسان را خبر سي. بیا بیا وایم لایک ورکوئ، ما ته خوند نه راکوي، سړی ستړی کېږي هم، او چې نه وایم بیا هم مجبور یم، ځکه لایکونه په ځای ولاړ وي. Frau Ito ist 37 Jahre alt. Sie ist verheiratet. هغه چې ده واده شوې ده. verheiratet واده شوې ده. Sie ist verheiratet. هغه واده شوې ده. Ihr Mann ist auch 37. د هغې خاوند هم ودیرش کلن ده. د هغې خاوند هم ودیرش کلن ده. Sie haben zwei Söhne. Sie haben zwei Söhne. دو زامن لري. Ein Sohn ist 10 und ein Sohn ist 8. یو زوی چې ده لس کلن ده، بل زوی چې ده 8 کلن ده. دا څه وه؟ Frau Ito. Frau Ito باره کې مونږ خبرې وکړې. راځو اوس بل کس راځي، Herr Wild. د هغې مونږ فامیلي حالت، د هغې عمر، د هغې معلومات مونږ وکتل. اوس راځو Herr Wild. Herr Wild ist 40 Jahre alt. 40 Jahre alt، 40 کلن ده. Er ist auch verheiratet. هغه هم واده کړی ده. هغه هم واده کړی ده. دغه څوک واده کړی ده؟ Herr Wild واده کړی ده. Seine Frau ist 39. د هغه ښځه چې ده 39 کلنه ده. هغه ښځه چې ده 39 کلنه ده. Sie haben 2 Töchter. او دوه لورګانې لري، دوی دواړه چې دي 2 لورګانې لري. Eine Tochter ist 14. یوه لوبې چې ده 14 کلنه ده،
und eine Tochter ist 11. Und eine Tochter ist 11. او یوه لوبه چې ده 11 کلنه ده. اوس خو به ښکاري که نه ما صحیح ښکاري. اوس راځو Dino Buta. Dino Buta ist 26 Jahre alt. Dino Buta ist da 26 Jahre alt. Er ist nicht verheiratet. Aber هغه چې دا واده کړی نه ده. Er ist nicht verheiratet. یعنی هغه مجرد ده. Er hat 3 Geschwister. هغه چې دي 3 خویندې ورونه لري. Einen Bruder und 2 Schwestern. یو ورور und 2 Schwestern او 2 خویندې لري. Geschwister وایي د مکمل مجموعه کې مطلب ورونه او خویندې دواړه. بیا Schwester چې ده ځان ته خور ته وایي، Bruder ورور ته وایي. Sein Bruder ist 30. Der Herr der Skalender, seine Schwestern sind 24 und 27. Sein Bruder ist seine Schwestern sind die Plural. ذکر زند راغلی ده. ما ته صرف دلته لایکونه د صافي ښکاري، نور دي چا لایک نه ښکاري. نو الله دې نورو ته همت ورکړي چې لایکونه ورکړي. اوس د بل کس په اړه کې خبرې کوو. Monika May ist 23 Jahre alt. Monika May ist 23 Jahre alt. Sie ist auch nicht verheiratet. هغه هم واده کړی نه ده. Sie ist auch nicht verheiratet. هغه هم واده کړی نه ده. Sie hat 2 Brüder. Sie hat 2 Brüder. هغه چې د 2 ورونه لري. Aber keine Schwester. خور نه لري. Keine Schwester. Ein Bruder ist 25 und ein Bruder ist 16. یو ورور چې ده 15 کلن ده او بل ورور چې ده 14 کلن ده. نو د څلورو کسانو باره کې مونږ معلومات سم واخیستل. تاسو ته ما ویلي اوس مونږ موضوع چې ده موضوع د مونږه فامیلی Geschwister Alter. د دوی په فامیل باندې مونږ خبرې وکړې، د دوی په خویندو ورونو باندې او د دوی په عمرونو باندې په درې واړو باندې مونږ خبرې وکړې. واورېدل، واده کړي ته چې وایي، مجرد ته چې وایي، عمرونه مو واورېدل، پلورال زنګولر ټولو باندې پوه شئ. چې ډایلاګ ته ځو مخکې. لایکونه په ځای ولاړ دي. لایک ورکوئ، تاسو لایک ورکوئ. زه به مخکې درس درته ځم. چې لس منټو کې دا لایکونه 100 ځله ووینم، زه به پوه شم چې ما ته ډېر شوق شاګردان یا ملګري انډیوالان ناست دي. اوس 140 دي چې 100 منټه بعد زه دا وګورم 100 درته ورسېږي، بس درس کې به درس نه روان یو. راځو ډایلاګ باندې دیالوګ باندې موږ بحث کوو. مخکې د دوی په باره کې معلومات واخیستل، پوه شو چې دا څوک دي، څو کلن دي، واده کړي دي، مجردان دي که نه. سلو وایم، بیا به یې وایم، خو تاسو صرف همغه کار وکړئ چې کوم درته ما ویل، یعنې لایکونه. موضوع تیمه haben Sie Geschwister؟ آیا تاسو خویندې ورونه لرئ؟ خویندې ورونه لرئ؟ آیا تاسو خویندې ورونه لرئ؟ haben Sie Geschwister؟ Frau Ito او Herr Welt موضوع د خبرې د دوی دي. Frau Ito څه وایي؟ نه eine Nachricht. یو میسیج یا یو خبره. مطلب نه eine Nachricht، یو میسیج یا یو خبره، دا معنا ورکوي، دا یو اصطلاح ده. Herr Welt وایي ja meine Schwester kommt nach Tokio. نه eine Nachricht یعنې کومه خبره شته
کومه نوې مونږ وایو که نه کومه نوې خبره ستا څه ویلو درته لري د Frau Ito چاته ویلي دي Herr Will ته ویلي دي نه eine Nachricht یعنې مونږ وایو که نه ښه وایه که نه کومه خبره سته یا نه سته نو د Herr Will ورته وایي ja سته ده meine Schwester kommt nach Tokio meine Schwester kommt nach Tokio مطلب خورې ټوکیو مطلب دا هغه نه راځي Sie haben eine Schwester وایي تاسو خور هم لرئ یوه خور هم لرئ Herr Will ورته وایي ja und einen Bruder هو لرمه یوه خور او یو ورور هم لرمه und einen Bruder ورور هم لرمه Frau Ito بیا چې ورته وایي und kommt ihrer Bruder nicht nach Japan وایي تاسو ورور جاپان ته نه راځي und kommt ihre Bruder nicht nach Japan یعنی جاپان ته نه راځي Herr Will ورته nein Peter ist erst 17 und geht noch zur Schule وایي پیټر چې ده اوسه پورې 11 کلن ده und geht noch zur Schule او اوسه پورې هغه مکتب ته ځي هغه نه راځي هغه مکتب ته ځي meine Schwester hat in Tokio einen Kongress ما خور په ټوکیو کې راځي ولې راځي ځکه چې یو پروګرام لري کانګرس لري کانګرس یو خاص کانګرس لپاره راځي یو پروګرام لپاره راځي Frau Ito ورته وایي einen Kongress یعنې پوښتنه یې کړې ده Herr Will ورته وایي ja hier ist ein Kongress für Chemiker یعنی د شمیکه وایي د کیمیا زده کړې چې چا کړي وي دته شمیکه وایي کیمیاوي زده کړې Doris ist Chemikerin von Beruf دا دوریس نوم ده د دې هلک د Herr Will خور چې ده نومیږي Doris ist Chemikerin یعنې هغه کیمیست ده کیمیست یعنې دا څوک چې کیمیا زده کړې کړې وي کیمیا کې خپل پوهنتون یا زده کړې کړې وي یا یې دوکتورا کړې وي یا لیسانس یا ماسټري کړې وي haben Sie auch Geschwister Herr Will بیا پوښتنه ونه کوي haben Sie auch Geschwister وایي تاسو هم خویندې ورونه لرئ Frau Ito ورته وایي nur einen Bruder ist 35 صرف یو ورور لرمه 15 کلن ده لایکونه نه کوئ دا ګوره موبایل هم خپس وغورځېد لږ صبر وکړئ دوستانو سکرین دغه څه زه بېرته لایو راځم زر یو منټ ها اوس صحیح شو اپشن راځي 15 شپږ منټو کې وایي دی کېدای شي وایي موبایل دې بند شي صحیح دی اوس صحیح ښکاري که نه ما ته کمنټ وکړئ لږ ها وایي مونږ په دې چې کې nur einen Bruder ist 35 وایي یو ورور لرم 15 کلن ده د هغه ورته وایي was macht denn هغه بیا نو هغه څه کوي Frau Ito ورته وایي malt وایي هغه د پینټینګ کوي پینټینګ یعنې دا رسامي ورته وایي malt ist nicht verheiratet هغه واده کړی نه ده هغه واده نه ده کړی und lebt allein او هغه یوازې ژوند کوي naja ein Künstler وایي ښه نو هغه یو چې ده دا پینټر ده یعنې د رسامي څوک کوي مسلکي
شور زیات ده، پکه مې لګولې، ګرمي ده، داسې ګرمي ده لکه په بټۍ کې څه ناست یم، پکه خو اوس نشم بندوی. جبران نیازی همیشه دلته د بعضې مشکلات پرون هم د مشکلات وو، خو ما ته چا ونه ویل چې په شور دی هغه ده. پکه یې مې لګولی، هغه مې بیخي سلو کړی ده، که تیزه کړم بیا به شور ډېر سي. ښه نو دا مونږ اوله موضوع بیا تکرارومه، غوږ ونیسئ. 9:30 بجې مې ویلي چې دا به 9:30 بجې به ځم، ټول به ته 10 بجې راځي، بیا 11 بجې یا 9:30 بجې نه وروسته راځي، بیا مشکل وي. نو ځکه دا بیا لږ مشکل جوړوي. پوه شوې. زه مې یقین وکړئ ګوره دلته هر سړی مصروفیات لري. زه خپله چې کله راځم درس ورکوم، زه خپله یقین وکړئ اول نیم ساعت مطالعه کوم ځان سره، پوه شوې، نیم ساعت ځان سره مطالعه کوم، بیا راځم هر څه هغه کوم. داسې نه ده زم کار لرم، زم دیګی کوم، زم پخلی کوم، زم دلته کیدای شي زه د ماښام ټایم کې د ما کار شروع سي، بیا به درسونه هم پاتې وي. نو باید احساس پیدا کړو، خپل هغه انسان احساس ولري. کنستله هغه ته وایي دا تاسو ته معلوم پینټینګ څوک کوي، رسام یا هغه ته څه شی وایي. صحیح ده. ښه له سر نه یې وایم، بعضې کسان نوي راغلل، دا موضوع بیا وایم. صحیح ده. موضوع ده haben Sie Geschwister؟ آیا تاسو ورونه خویندې لرئ؟ haben Sie Geschwister؟ 11 کسان دي، 11 کسان چې یو منټ شیشه وټکوي نو تقریبا د لایکونه به 6 زره نه ته 10 زره راوخېږي انشاءالله تعالی، مطمئن یم. haben Sie Geschwister؟ ورونه خویندې لرئ. Geschwister مطلب ورونه خویندې دواړه جوړه چې څوک ولري. Frau Ito او Herr Wild موضوع ده. Frau Ito او Herr Wild دوه کسان دي. صحیح سو؟ دوه کسان دي، د دوی خبرې اترې دي یو بل سره، دا خبرې دوی دواړه منځ کې کوي. Frau Ito شروع کوي. کومه جمله وایي؟ دا جمله وایي نه eine Nachricht، آیا کوم خبر شته، کومه خبره شته، څه ویلو ته لرئ، دا یو معنا ورکوي. Nachricht خبره یا نوی خبر یا کوم میسیج لرئ، موږ وایو که نه د ویلو لپاره څه لرئ، نو Herr Wild ورته وایي یا هو لرمه. Meine Schwester kommt nach Tokio، مطلب د ما خور توکیو ته را روانه ده. Meine Schwester kommt nach Tokio، توکیو ته را روانه ده. دا ورته چا ویلې؟ Herr Wild ورته ویلې. نو دې وخت کې Frau Ito بیا پوښتنه ونکړي، وایي ښه Sie haben eine Schwester، نو ته خور هم لرې. نو هغه ورته وایي Herr Wild ja und einen Bruder، خور هم لرم او یو ورور هم لرم، خور هم لرم. Frau Ito بیا ورته وایي und kommt Ihr Bruder nicht nach Japan؟ ستا ورور نه راځي جاپان ته؟ Nein. Herr Wild ورته وایي nein. Peter ist erst 17. Peter ته اوسه 11 کلن ده und geht noch zur Schule، هغه اوس هم مکتب ته ځي. هغه اوس هم Schule یعنی مکتب ته ځي. Meine Schwester hat in Tokio einen Kongress، زما خور چې توکیو ته راځي ځکه راځي چې هغه یو کانګرس لري، یو پروګرام لري. صحیح سو؟ یو پروګرام ته دعوت شوې ده یا راغوښتل شوې ده یا پروګرام لري. Frau Ito ورته وایي einen Kongress، یو کانګرس لري. او ورته وایي Herr Wild ja hier ist ein Kongress für Chemiker، یعنی دا کانګرس د چا لپاره ده، چیش لپاره ده؟ هغه کسان لپاره څوک چې په کیمیا کې دکتورا یا ماستري یا زده کړې کړې وي. Chemiker. Doris ist Chemikerin von Beruf، د دې دا خوب چې ده دا کیمیاویست ده، یعنی کیمیاویست ده، دې په کیمیا کې خپلې زده کړې کړې دي. Chemikerin مؤنث ده. Haben Sie auch Geschwister؟ Herr Wild پوښتنه چا نه کړې ده؟ د Frau Ito نه کړې ده. وایي haben Sie auch Geschwister؟ تاسو هم خویندې ورونه لرئ؟ Nur einen Bruder، ist 35. صرف یو ورور لرم، هغه 35 کلن ده. ګوره روانې خبرې دي. نو کومه دا پوښتنه نه پیدا کېږي چې زه به ژبه څنګه زده کړم، ما ته لاره وښیه.
دا پوښتنه باید څوک ونه کړي چې ژبه څنګه زده کړم. هلته یو استاد بل هم آنلاین ده، دلته زه آنلاین یم. چا سره چې راحته یې، چا سره چې ښه زده کړه کولی شئ، چا سره چې مطلب مشکل حلیږي، هملته کښېنئ خو خپل مشکل حل کوي. خو دا پوښتنه باید ونه کوي چې دا ژبه څنګه زده کړم. بهانو ته وایي ausreden، بانې کول. was macht er denn؟ نو هغه بیا څه کوي، یعنې کار څه کوي. er malt، یعنې هغه malt دا پینټینګ چې کوي، پینټینګ رسام. er ist nicht verheiratet، هغه واده کړی نه ده، هغه واده نه ده کړی. und lebt allein، او ځان ته ژوند کوي. na ja ein Künstler، دا na ja مطلب دلته ورکوي ښه. na ja ein پاسم ګوره، na eine دلته na ja ein Künstler، na ja ein Künstler ښه یو رسام ده. یعنې na ja مطلب ورکوي ښه صحیح ده، یعنې مثبته معنا ورکوي. na ja مطلب ښه سمه ده. نو تا یا خو هغه ده Künstler رسام ده، لغه استاد ده. na ja مطلب دغسې دا معنا ورکوي. نو په دغه موضوع باندې ټول پوه شئ. اووم اورېده په دې لغتونو په ګراماتیک ولې پلورل ده، ولې مؤنث ده، ولې جمع ده، ولې زنګولر ده، په دې باندې صحیح پوه شئ. اووم اورېده. اوس به لایک دی، لایک بله موضوع ته چې زه رسېږم دا باید 12 یا 10 ځله نه واوري چې بله موضوع بل هغه شروع کړو. دې نه بعد به ایمیل هم وایو، یو بل ډایلاګ هم کوو. خو زه غواړم چې دغه لایکونه لږ مخکې لاړ شي، حرکت لږ تاسو کوئ، لږ به زه څه کوم. وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو لږ تاسو څه کوئ، لږ به څه زه کومه. صحیح ده، لږ تاسو راځئ، لږ به زه درځم. اته زره او درې سوه. ښه مخکې ځو بل دیالاګ کوو. ما خبره خواستم څوک نه واوري څه کوی. wer ist denn das؟ دا څوک ده. دین دلته خپله معنا ځکه هم ورکوي بیا هم ورکوي. wer ist denn das؟ دا څوک ده. دینو بوته او مونیکا مئی په خپلو کې خبرې کوي. دینو بوته او مونیکا مئی په خپلو کې خبرې کوي. زما غږ ټول اوري، زما غږ، زما ورونه، زما ملګري، زما شاګردان ټول اوري. دینو بوته او مونیکا مئی صحیح سو، د دوی بحث ده، د دوی خبرې دي. دینو بوته شروع کوي. ist das deine Familie؟ آیا دا ستا کورنۍ ده؟ مونیکا مئی ورته وایي ja. hier هو دا زه ده. das ist mein Vater. هو دا زما کورنۍ ده. das ist mein Vater. دا زما پلار دی. دینه بوته ورته وایي das ist dein Vater؟ دا ستا پلار دی، دا ستا پلار دی. صحیح ده. نو پوښتنه یې ورنه وکړه، وایي دا ستا پلار دی. ist noch jung، دا خو اوس هم ځوان ده. وایي پلار خو دې ځوان ده. وایي هغه ورته وایي nein ځوان نه ده. ist schon 60، هغه پخوا 80 کلن شوی ده، یعنې هغه مخکې نه مخکې 80 کلن شوی ده، 80 کلن ده. hat 2 Brüder، هغه 2 ورونه لري. das hier ist Onkel Max، دا زما تره مکس ده. und das ist Onkel Franz، او دا مې کاکا یا تره فرانس ده. زما د پلار 2 ورونه دي. اونکل تره ته وایي، اونکل تره ته وایي. نو ګوره ډېر مهمې خبرې او مهمې روانې جملې دي که صحیح معنا باندې واورو. صحیح ده. او دینو بوته مخکې ورته ځي د پلار باره کې، خو مطلب خبرې وشوې. اوس مور باره کې ورته خبرې. und deine Mutter، او ستا مور. وایي hier دغه ده. das ist sie، دغه ده زما مور. sie ist 55، 55 کلنه ده. das ist sie، دغه ده، دا زما مور ده. sie ist 55، 55 کلنه ده. und das ist ihre Schwester،
او دا یې د هغې خور ده، دا د هغې خور ده. Das ist ihre Schwester. دا د هغې خور ده. Tante Lore. Tante خاله ته هم وایي، عمه ته هم وایي. مطلب د مونیکا مۍ ورته وایي Tante Lore. د دې خور نومیږي، د دې د مور خور چې نومیږي Tante، خو د مونیکا دا څه کېږي Tante یعنې خاله راځي، ځکه یې Tante ویلي دي. دینو بوټه بیا د مونیکا ته وایي Hast du Geschwister؟ ته خپله ورونه خویندې لرې؟ مونیکا مۍ ورته وایي Ja, ich habe 2 Brüder. هو زه لرم، 2 ورونه لرم. Hier, das ist Gerd. دا ګرد ده، ورور یو ده. geht noch zur Schule. هغه اوس هم لا هم مکتب ته ځي. ist erst 16. هغه صرف او صرف 14 کلن ده. Und das ist Martin. او دا بل څوک ده؟ مارتن ده. دوه ورونه دواړه ورونه یو ته اکلیغن ورکړه، مطلب معلومات یې ورکړل چې دا پلانکی ده، دا پلانکی ده، دا مکتب ته ځي، دا 14 کلن ده. بیا دینو بوته وایي und das او دا څوک ده؟ sind das deine Großeltern؟ sind das deine Großeltern؟ آیا دا ستا نیکه او نیا دی؟ Großeltern مطلب نیا او نیکه ته وایي. یا sie sind schon sehr alt. هغه زاړه شوي دي، یعنی زاړه شوي دي. erst دلته معنا ورکوي لا هم geht noch zur Schule. هغه اوس هم هغه ته ځي ist 16. هغه لا هم 14 کلن ده. دلته erst خو هغه مطلب اول ته وایي، خو دلته معنا ورکوي مطلب 14 کلن ده. یا sie sind schon sehr alt. و نیا نیکه لرمه، هغه مخکې له مخکې مطلب ډېر زاړه دي. mein Großvater ist 85. نیکه مې چې ده 80 کلن ده. und meine Großmutter ist 83. او زما نیا چې ده 83 کلنه ده. 83 کلنه ده نیا مې. دا بل ډایلاګ و. دوه ډایلاګ همیشه دواړه ډایلاګونه چې وي یو بل سره مربوط وي. یو ډایلاګ دوه کسه کوي، مطلب جدا کسان دي، او بل ډایلاګ دوه کسه وي، هغه جدا کسان وي. شروع اولې ورځې نه دوی دا بحثونه شروع شوي دي. اولې ورځې موضوع چاته یاده ده، مطلب هغه نوم تیما راته ووایي، ما ته یاده ده خو زه وایم چې تاسو نه واورم چاته یاده ده. اولې ورځ موضوع چې و هغه شروع چې مونږ کړی و نوم چې شوی د هغه تیما. sich vorstellen هغه خو هغه وه مونیکا نه مونږ تیما وه was woher kommen Sie. مونږ تیما دا وه، مطلب له شروع نه راغلی ده دغه موضوع. نن مونږ په دې موضوع ته ورسېدلو. دوه ډایلاګونه نن وکړل. لاندې زه لږ غوندې ګراماتیک هم ډسکس کوو، ځکه لږ ګراماتیک دې کې ډسکس شوی ده. بیا به تاسو راخېږئ، بیا به پوښتنې کوم. verb haben. haben یو ورب ده چې معنا دلته ورکوي لرلو ته وایي. زه لرم ich habe du hast. نو څنګه استفاده کیږي د شخصي ضمیرونو سره؟ singular person یا مطلب singular ده اول پرسن، صحیح سو اول کس. اول کس همیشه زه یم، دویم کس همیشه ته یې، دریم کس همیشه هغه ده، هغه جلی او هغه لږ، صحیح سو. نو دې ته ځکه دلته اول دویم دریم لیکلی وي، صحیح سو. اول همیشه زه مطلب اش، دویم کس همیشه ته دو، دریم کس همیشه زی او دا چې دی دریم کس. اول haben Sie Geschwister؟ نو دلته haben Sie Geschwister. نو ich سره چې راځي یا ich habe eine Schwester. هو زه یوه خور لرم. ich سره habe راځي، صحیح سو. اوس دا اول کس و. دویم کس څوک ده؟ ته دو. نو هلته habe راغی، دلته اوس چې راځي hast. دو سره hast راځي. hast du Geschwister؟ nein، زه نه لرم. دویم کس سره hast راغی.
دریم کس تاسو ته ما ویلي اشاره مې درکړه هغه جلی یا هلک چې په دویش کې ورته ایر یا زی وایي. دلته اوس وایي هټ، نو هټ دریم کس ته استفاده کیږي. هټ دینو Geschwister und Monika. آیا دینو او مونیکا Geschwister لري؟ هټ. نو دلته جواب کې څه وایي؟ یا er hat او هغه 4 Geschwister 4 Geschwister یعنې 4 خویندې ورونه لري. er hat دریم کس ته. مونیکا چې کوي یا sie hat 2 Geschwister هو هغه 2 خویندې ورونه لري. صحیح سو؟ sie hat er hat. اول کس Singular ich habe. دویم کس Singular du hast. دریم کس sie hat. مطلب hat د دریم کس سره راځي. اوس پلورل ته راځو. اول کس haben sie Kinder مطلب موږ haben sie Kinder. یا wir haben eine Tochter. موږ لرو یعنی دا ښځه او میړه وایي، والدین وایي موږ لرو یوه لور eine Tochter. wir haben wir سره haben راځي. دویم کس څوک ده؟ مطلب تاسو، ډیر کسان. تاسو یو د دو یو کس، تاسو ډیر کسان. مطلب habt الته هټو دلته habt ihr Kinder. آیا تاسو ماشومان لرئ؟ nein wir haben keine Kinder. موږ ماشومان نه لرو. او دریم کس څوک ده؟ und Herr und Frau Ito haben sie Kinder. او تاسو یا هغوی، مطلب هغوی یو نه زیات زی هغوی ته اشاره ده، دوی یا هغوی ته اشاره ده. پلورل کې همیشه ورب انفینیټیو وي، ګرون فارم وي، مطلب haben. یا کو فکر مې کړی دلته ټول نه haben wir haben sie haben. صحیح سو؟ دلته مونږ جواب چې وکړه haben sie Kinder یا sie haben 2 Kinder. یا sie haben 2 Kinder. او haben sie Kinder نو دلته 2 کسان ده und Herr und Frau Ito. آیا دوی ماشومان لري؟ یا sie haben 2 Kinder یا 2 مطلب 2 ماشومان لري. نو دا ګراماتیک کو. پلورل سره همیشه haben راځي. اول کس سره ich سره habe راځي، دو سره hast راځي، sie سره habt راځي، sie سره hat راځي. او چې کله یو نه زیات کسانو اشاره موږ دویم کس ته کوو خو زیات کسان وي، بیا هغه سره habt. راځو ارتیکل یو څه معمولي غوندې ارتیکل هم ډسکس کوو. په دې به بیا وروسته هم خبرې کوو. یو بل کتاب دغه به هم شروع کوو په خیر. unbestimmte موږ سره 2 قسمه ارتیکل وي، یو bestimmte ارتیکل وي، یو unbestimmte ارتیکل وي. bestimmt دلته موږ په unbestimmte ارتیکل باندې خبرې کوو. ښه bestimmt دی داس ته چې bestimmt وایي معلوم. چې کله هم په معلومو شیانو باندې خبرې کوو نو هغه bestimmt ارتیکل وي. der Mann مطلب دا سړی معلوم ده. دا سړی د چا باره کې چې خبرې کوو دا سړی معلوم ده. اجي جمعه ګل ده، اجي خانه ګل ده، اجي پتاسه ګل ده، چې هر څوک ده خو دا سړی معلوم ده. der Mann که وایو ein Mann یو سړی دا نامعلوم ده. څوک ده؟ شیر علي ده، صافي ده، خان ده، ارمان ده، څوک ده؟ نو unbestimmte ارتیکل معنا دا ده چې کله هم دا استفاده شو نو دا موږ ته هر څه نامعلوم دي. لکه موږ اوس دلته پرې خبرې کوو. مسکولین کې wohnt hier ein Arzt. آیا دلته یو ډاکټر اوسیږي؟ آیا دلته یو ډاکټر اوسیږي؟ ein Arzt یو ډاکټر کوم ډاکټر معلوم نه ده. د چا باره کې خبر؟ احمد، محمود، افغان، خان، صافي، څوک ده؟ نو ein راغی. unbestimmte ارتیکل دومره واورئ چې دا نامعلومو کسانو د نامعلومو شیانو باره کې خبرې کوي. دا مسکولین و ein مسکولین. فیمینن ده eine. څه وایي؟ wohnt hier eine Ärztin. آیا دلته کومه یوه ډاکټره اوسیږي؟ eine Ärztin یوه ډاکټره. نیوتروم wohnt hier ein Kind. آیا دلته کوم ماشوم اوسیږي؟ ein. فیمینن eine مسکولین او نیوتروم چې ده eine. مسکولین او نیوتروم چې ده ein، فیمینن چې ده eine. wohnt hier ein Arzt. یا hier wohnen Ärzte. دلته پلورل جواب مطلب دلته ډاکټران اوسیږي. دلته ډاکټران اوسیږي.
یا hier wohnen Ärztinnen هو دلته ډاکټران اوسیږي یا hier wohnen Kinder دلته ماشومان اوسیږي. نو چې شو مونږ په 29 ارټیکل باندې دومره پوه سو چې عین چیرته استفاده کیږي او عین چیرته استفاده کیږي. پوه شئ په ټول؟ وعلیکم السلام. ټول پوه شئ؟ راځو په یو ایمیل باندې هم لږ خبرې کوو. دا هم درته وایم بیرته راځم بیا درس ته کسان به راجګوو، بیا به کسان تکرار کوي، تمرین به کوي، زه به ورسره هم لګیا اوسم. تاسو لږ غوندې تر څو چې زه ایمیل شروع کوم نو تاسو مهرباني وکړه د لایک 20 درته ورسوئ. ولاکه هېڅ فایده ماته رسوي دا لایکونه، که دا خلک به وایي چې لایکونه غواړي، هېڅ فایده نه رسوي. لایکونه فایده دا ده د ټیک ټاک الګوریتم داسې جوړ سوی ده چې کله دلته لایکونه یا زیات ورکول کېږي یا شیرینګ زیات وسي نو ټیک ټاک دا سوچ کوي چې دا لایک وي دا لایف ډېر زیات مهم ده. مطلب دا فور یو ته خېږي دا ویډیو یا دا لایف. نو چې کله فور یو ته وخېږي کسان خپله رازیاتېږي. ګوره ډېر کسان راسي استاد دا لایف د کله شروع کړی، هغوی ته معلوم نه ده دا لایف نه ده تللی، یعنې فور یو کې نه ده. صرف هماغه 5-6 کسان چې کوم ما سره فالوور دي همغو ته پته وي. نو دا هم معلومات دي. صحیح ده؟ علیکم سلام ټولو ته ښه راغلاست وایم. راځئ چې په یو ایمیل باندې لږ غوندې خبرې وکړو، بیا به هر یو کس به بیا راجګېږي، زه به ورته دغه پاڼه راړم او هغه به بیا ما ته اول د دې باره کې خبرې کوي، ځان به معرفي کوي، نوم چې ده، چیرته اوسي پیدا شوی ده، چیرته اوس اوسیږي، څه کار کوي، یا بیغوف د څه ده، فامیلي واده کړی که نه، مجرد که مجرد نو فامیل که څو کسان لرئ، شپراخن باندې خبرې کوي. نو هر سړی چې اول به په دې خبرې کوي بیا به مخکې ځو. راځئ لږ ایمیل ووایو بیا به راځو. خان افغان چی شی؟ woher kommen Sie wa چی شی؟ ها سکرین درته ښکاري صحیح؟ مونږ پرون ایمیل باندې وغږېدو، په ایمیل هم وغږېدو او په هغه هم وغږېدو په بریف باندې. دا اوس بریف ده، دا بریف ده. ولې ده؟ کولی شئ ولې ما ته ووایئ چې بریف ده؟ ځکه ده ادرسونه دلته دي، دا چې دي مونږ سره ادرسونه دلته دي، تاسو ته ښکاري دا د یو کس ادرس ده انفنګر او دا د ابسنډر او انفنګر. صحیح شو؟ دا مونږ سره څه شی ده؟ دا مونږ سره ادرسونه دي. Beschwerde schreiben an den Lieferanten. Beschwerde مطلب شکایت. موږ یو څه راغوښتي یو، هغه ته موږ یو بریف لیکو. چاته لیکو؟ ویبشاپ AG Mutzerstraße 1000 مطلب دا ادرس ده. څوک یې لیکي؟ احمد التاجر Zielestraße 1 وزبرګ 90 وزبرګ مطلب دا ادرس کوډ موډ ده. صحیح شو؟ نوم ده، کوڅه ده، هغه کوډ ده. بتخف چی شته وایي؟ مطلب دا موضوع څه ده؟ حواله مطلب څه حواله ده؟ مطلب دا څه موضوع ده؟ falsche Farbe geliefert مطلب غلط رنگ یو څه راغوښتي دي خو نور صحیح ده خو رنګ یې غلط رالیږلی ده. مطلب یو ټي شرټ ما راغوښتی ده او ته ویلي چې ما ته سپین ټي شرټ راولېږه او تا ما ته زیړ رالیږلی ده. نو falsche Farbe geliefert غلط رنګ والا هغه رالیږلی ده. څنګه لیکل کېږي؟ مهمه جمله پکې دلته دا ده. موږ همیشه پرون ګوره هیر شنایډر هیر مولر موږ ویلي، خو نن دلته کس معلوم نه ده، دوکان ده. دوکان ته خو موږ نه لیږو که نه، موږ یې کسانو ته لیږو. نو د موږ Anrede شروع شده sehr geehrte Damen und Herren. اغلو خاغلو sehr geehrte پلورل ده، دلته ای ده اخر کې geehrte Damen und Herren. دلته اخر کې کامه ده، کامه چې باشي دغه شروع لغت به وړکی لیکو، کلاین به لیکو. sehr geehrte Damen und Herren خاغلو
Vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen eine blaue Badhose in Größe 250 bestellt. واګونیسي جمله غاټه ده د تمانا کومه ټکی په ټکی vor 2 Wochen 2 هفتې مخکې habe ich ما bei Ihnen eine blaue Badhose ما د لمبلو لپاره نیکرونه لمبلو لپاره خپل نیکرونه وي کنه صحیح سو ما راغوښتي وو په کوم په بلاو رنګ کې مطلب آسماني رنګ ورته وایي بلاو صحیح سو آسماني یا ابي رنګ ورته وایي په دې کې مې راغوښتي وو in große 2,5 bestellt. ما order کړی وو groß هم نو مطلب 250 غټواله 250 او رنګ بلاو پوه شوئ دا جمله څه ما ویلې یعنی vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen تاسو نه مې راغوښتي وو eine blaue Badhose in große 250 bestellt. ما راغوښتي وو 250 سایز کې د لمبلو لپاره یو نیکر په ابي یا آسماني رنګ کې دا مې راغوښتي وو دویمه جمله کې څه وایي څنګه راښکاري خو صحیح ده چې غټوم مې بیا هم نه ښکاري او چې وړکی کړم بیا هم نه ښکاري فور مطلب مخکې 2 هفتې مخکې ګوره چې کله ټولو ته صحیح نه ښکاري بیا د ما سره مشکل ده او چې کله یو ته صحیح نه ښکاري بیا نو او نور ته صحیح ښکاري بیا مشکل ده یو کس سره ده پوه شوې هغه ویلې غټه کړه صحیح نه ښکاري افغان صحیح نه ښکاري او لاندې بل ووایي مخکې صحیح وو صحیح ده اوس صحیح ده اوس صحیح ده که نه ښه vor 2 Wochen 2 هفتې مخکې vor مطلب مخکې 2 هفتې مخکې صحیح سو تیر 2 هفتې مطلب 2 هفتې تېرې شوي دي ما 2 هفتې مخکې یو آرډر مطلب بیشتل کړی دی یو څه مې بیشتل کړي دي habe ich bei Ihnen eine blaue Badhose in Größe 25 bestellt. ما 2 هفتې مخکې یو څه راغوښتي وو چې شی مې راغوښتي Badhose باد لمبا مطلب ده هوزه دغه نیکر ته وایي چې غټوالی 250 او رنګ یې بلاو آسماني ابي Gestern habe ich von Ihnen ein Paket mit einer Badhose erhalten. پرون ما وصول کړل ما ته راغلل تاسو ته طرف څخه یو پاکټ mit einer Badhose erhalten چې دې کې یو Badhose و یعنې نیکر پکې و Die Größe stimmt اوږدوالی صحیح ده Die Größe stimmt اوږدوالی کې مشکل نشته ده صحیح و یا صحیح ده aber die Badhose ist gelb خو دا نیکر چې ده زیړ ده او ما پاس بلاو راغوښتی و Deshalb muss ich Ihnen den Artikel wieder zurückschicken. له دې امله زه باید تاسو ته دا آرټیکل دا پروډکټ دا Badhose آرټیکل یعنی دا باید تاسو ته بیرته در ولېږم ولې ما نه غوښته زیړ کلر ما درنه غوښته blaue obwohl ich ausdrücklich darauf hingewiesen habe obwohl سره له دې چې ما تاسو ته اشاره در کړې وه ښه په مطلب تاسو ته ما دې باره کې ویلي وو hingewiesen اشاره در کړې وه dass ich keine Badhose in einer anderen Farbe möchte زه په بل رنګ کې ګوره دا Badhose یا نیکر نه غواړم تاسو ته ما hingewiesen یعنی اشاره در کړې وه ښه په یعنی بیا مې درته ویلي وو تاسو ته ما دا اشاره در کړې وه چې بل رنګ کې in eine andere Farbe möchte نه غواړم keine مطلب wurde mein Wunsch nicht berücksichtigt د ما دغه ارمان یا د ما دغه ډیماند یا د ما دغه غوښتنه ونش د ما دغه غوښتنه پام کې ونه نیول شوه ما چې څه غوښتل berücksichtigt وایي چې مطلب په پام کې نه ده نیول شوې ده پام کې نیولو ته وایي berücksichtigt Dies ist besonders ärgerlich دا واقعا ډېره ځورونکې ده Dies ist besonders
besonders دلته معنا ورکوي په خاصه توګه دا ډېره ځورونکې ده ځکه چې ما راغوښتي څه او تاسو ما ته راولېږل چې شئ ولې هم داسې وکړل څه پې واورئ یو لغت هم چې پکې پوه سئ او په فارمټ باندې پوه سئ دا غټه خبره ده که چا بې آینس وي اسوایي کې وي هغوی لپاره ډېر مهم ده که چا تر اوسه پورې شبکړي نه وي خیر هغوی دې واوري مخکې ورسره کومک کوي دا ضرورونکې ده ولې weil ich bereits morgen ans Meer fahre und mir keine Zeit bleibt ځکه ضرورونکې ده وایي ما مخکې نه اراده کړې ده سبا چې زه میر یا سمندر ته ځم یا سیند غاړې ته ځم یا سیند ته ځم او زه هېڅ وخت نه لرم چې وکړم um jetzt noch eine Badhose zu bestellen چې بل راوغواړم ځکه ما مخکې 2 هفتې صبر کړی و اوس بل راغوښتل ته زه وخت نه لرم sorry Entschuldigung نو اوس چې وایي ich verlange die Rückerstattung des Gelds زه غوښتنه لرم چې ما ته دا خپلې پیسې بیرته راولېږئ dass ich ihnen überwiesen habe دا کومې پیسې چې تاسو ته ما لیږلي دي دا Badhose لپاره چې کومې پیسې تاسو ته ما لیږلي دي دغه پیسې ما ته بیرته راولېږئ mit freundlichen Grüßen تعجیب یا دا چا سره لیکلی ده دا کس وامې د ټولو هدف باندې ورسېدي مقصد باندې پوه سئ چې دلته موضوع څه شی وه موضوع باندې پوه سئ مهم نه ده چې تاسو د ټکي په ټکي زده سي فارمټ زده کوئ موضوع څه شی وه او څنګه کولی سو چې مونږ یو څه راغوښتي وي بیرته یې ولیږو رنګ پکې مونږ زده کړه سایز پکې مونږ زده کړه صحیح سو نو دلته په دې باندې موضوع وه یو ځل بیا تکراروم بیرته خپلې موضوع ته ځو ډایلاګ ته ځو sehr geehrte Damen und Herren اغلو دامن اغلو او Herren خاغلو نران او ښځو ته استفاده کیږي vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen eine blaue Badhose in Größe 250 bestellt. 2 هفتې مخکې ما یو نیکر راغوښتی و د لمبا لپاره په رنګ یې ابي یا اسماني او په غټوالي کې 250 ګوره دا که بیخي د هغه ته مونږ ځان سره سوچ وکړو که نه vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen eine blaue Badhose in Größe دا ډېر اسانه ده که فکر وکړئ بیا چې ورته وایي gestern habe ich von Ihnen ein Paket mit einer Badhose erhalten پرون ما تاسو نه یو پاکټ وصول که په دې پاکټ کې چې یو نیکر و ما وکوت چې نیکر و die Größe stimmt غټوالی صحیح ده 250 ده 250 ما ویلي و 250 بلکل صحیح ده aber die Badhose ist gelb خو دا نیکر رنګ چې ده زیړ ده deshalb muss ich Ihnen den Artikel wieder zurückschicken. زه باید تاسو ته دا بیرته درولېږم ولې چې رنګ یې زیړ ده obwohl ich ausdrücklich darauf hingewiesen ما ډېر په جدي توګه سره تاسو ته اشاره درکړې وه dass ich keine Badhose in eine andere Farbe möchte زه په بل رنګ کې بلکل نه غواړم دا Badhose باید په همدغه بلاو کې راسي صحیح سو wurde mein Wunsch nicht berücksichtigt وایي د ما دغه ډیمان یا د ما دغه غوښتنه د ما دغه کومه غوښتنه چې وه دا په پام کې نه وه نیول شوې دا نه ده نیول شوې this is besonders ärgerlich دا ډېره واقعا ځورونکې ده ولې چې سبا زه سمندر ته روان یم او ما سره نیکر نشته ده چې نیکر نه وي د ته په شومبار یا په سمندر کې لمبه اجازه دلته نه لري بعضې شیانو کې ممنوع ده verboten ده weil ich bereits morgen am Meer fahre und mir keine Zeit bleibt ځکه چې زه سبا ځمه چیرته هغه ته سمندر ته او ما سره هیڅ وخت پاتې نه ده um jetzt noch eine Badhose zu bestellen چې زه تاسو نه بل راوغواړم مطلب بیا دا بشتیل کمه نه غواړم بشتیل کم ich verlange وایي زه غواړمه غوښتنه die Rückerstattung des Gelds زه تاسو نه همدغه پیسې بیرته غواړمه dass ich Ihnen überwiesen habe چې تاسو ته ما دا پیسې درلېږلې وې ما ته مې خپلې پیسې راولېږئ نیکار دې بیرته تاسو ته درسي zurückschicken تاسو ته زه بیرته درلېږم ما ته خپلې پیسې راولېږئ
دا چې دا موږ سره یو بریف وو. ښه په دغه ډایلاګ کې خو ټول وکړو موږ سره که نه، دا 2 ډایلاګ چې ما وکړل ټول پکې وو که نه. دا 11 کسان چې ناست دي اول سر نه پکې ټول ول که نه، ځکه چې څوک به وخت بیا وایي چې زه نه وم، زه اوس راغلم، بیا بهانه نه منم پکې. ها بس کسان دې راوخیږي. دا خبره بیا غته ځي موضوع بل خواته وړي، دا بیا ګزار کې او دې موضوع ته دا هر څه ټول مخکې روان دي، خو معنا یې ووایو کوي، مطلب په خاصه توګه سپیشلی چې په انګلیسي کې وایو. صافي صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم استاد محترم، ښه وخت سات ښه تېرېږي. بخیر که راضي ده؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې خیر به هم غواړو. ناست وې که نه اول ځای نه اول درس ته که نه؟ و اول نه ناست وو. صحیح ده صحیح ده. ها زه اول غواړم همیشه نور چې څوک راخیږي دغه sich vorstellen صرف د مطلب که ډېر نه همدغه موضوعاتو باندې دی خپل ځان به تعریف کوي. دا تا ته ښکاري؟ هو ښکاري. په دې باندې اول پونکټ بیا دویم پونکټ دریم څلورم پنځم شپږم په دې باندې مطلب یوه یوه 2 جملې باندې خبرې ځان ته وکړه. صحیح ده. Ich heiße Ataullah Sapi. Ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Mein Beruf ist Arzt. Ich bin ledig. Meine Mutter sprechen Pashto. Ich Urdu, Pashto, ein bisschen Deutsch. زبردست. اوس ته کورس ځې فعلا کورس درس خو نه وایې؟ درس ویم. کوم کتاب کې؟ اسوای. چې اسوای کې نو بیا زبردست ته نسم ویلی ځکه اسوای کې باید لږ څه بهتره وي. صحیح دی ویلې، خو لږ غوندې مشکلات دلته دا و چې تا ګیبورډس اوټ دی وګوره. زه یو ځل وایم mein Name ist Sial. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin in Kabul, Afghanistan geboren. Da jumla das ist چیرته پیدا شوی. Jetzt wohne ich in Berlin. Ich habe gearbeitet hier in Deutschland als Verkäufer oder in Reinigung und Kraft. Ich bin arbeitslos. Mein Beruf ist Arzt, ja Lehrer, ja Verhaltenswie. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 oder 3 Kinder. Meine Muttersprache ist Pashto. Außerdem spreche ich Urdu, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Cricket spielen, Schwimmen und Kochen. د اسوای مطابق باید دغسې یو ځای زیش vorstellen وکړي که څنګه؟ صحیح ده بالکل. بیا هم صحیح وي، خو بیا هم خیر مخکې چې لاړ شي نور دی. نو هر سړی چې راخیږي دغسې یو ځان تعارف خپله وکړئ، لکه دا تاسو لپاره ټول عمر کې په درس وي. راځو لیزن به وګورو. صحیح ده؟ صحیح. تاسو به بل کس اپشن چا چولی که ناڅه به اپشن که څوک غواړي راوخیځئ دسې به لیزن وکړئ. زه به لږ دمه وکړم. مطلب آپشن واچاو چا راواچاو چې هر چا لیزن کوو بیا خپله کوزیږئ. السلام علیکم استاد محترم. سلام، جوړې خیر ورکړه. امان دې دوست څنګه یې ښه یې سیافي صاحب؟ مننه خپله ښه یې؟ خپله ښه یې.
استاد محترم دا فرشتلن چې کوم دی زما خو نه آینز شته او نه اتسوای شته او داسې انټرنیټ کې مې لږ څه ډېر زده کړی دی او یو مې نشته نو دا پښتلن زما خوښ هم شو خو دومره خو په رښتیا راځي نه نو ما چې مانم لږ واورئ چې څه لږ زده کړو ستاسو نه ډېر څه مې زده کړه خو چې لږ نور هم زده کړو دلته موږ زده کړې ته راغلي یو زه هم زده کوم تاسو هم زده کوئ زمونږ استادان دي چې دلته پنجابیانې کړي دي یونیورسټیانې ویلي دي بیا هم هغوی هم پکې بندېږي وایي ودرېږه زه به څه کوم نو دلته موږ زده کوو لکه دا ورور چې ځان دې هم زده کوم تاسو هم زده کوئ نو دا چې واده وویده دا هم یو زده کړه ده نو بسم الله که مشکل بسم الله الرحمن الرحيم. Mein Name ist Wahidullah und Vorname ist Khan. Meine Geburt in Pakistan, große Stadt Peshawar. Ich wohne in Dresden, Deutschland, Dresden. Ich habe keinen Beruf und ich bin frei, keine Arbeit. Ich bin ledig. Meine Muttersprache Pashto. Ich spreche Urdu, Englisch, Türki und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Hobbys Fußball spielen und Cricket. Fußball spielen, Cricket und Kochen. Vielen Dank, diese Vorstellung. یعنې ډېر زبردست و اعلی و تاسو وایم چې تر اوسه مکتب ته نه دی بهترین و بهترین صحیح ده مکتب خو مې لیدلی نه دی په سترګو بس خیر ده خو بهترین و زه تاسو وایم چې که مکتب د شروع کړو او ته په دې لیول کې مکتب ته لاړ شې نو ته به شعر غوندې هلته ناست شې صحیح شو یو جمله کې درنه اشتباه وشوه ته ووایې چې زه په کومه ژبه خبرې کومه او زما د مورنۍ ژبه کومه ده په دې لږ وغږېږه Ich spreche Pashto, meine Muttersprache Pashto und ich spreche Urdu, Englisch, Türki und ein bisschen Deutsch sprechen. Und ein bisschen Deutsch sprechen und ein دکه Und ein bisschen ټول واورئ چې کله تاسو وایئ meine Muttersprache ist Pashto دلته بیا داویک وایي und مه وایئ außerdem دې سره سره spreche ich Urdu, Englisch, Türkisch und ein bisschen Deutsch. Außerdem دلته فکر استفاده کوئ دیده نو بهترین و زبردست و تاسو دواړه ودالېږم ما خو دا 2 ورځې ستاسو کلاس وکتو پرون مې کتلی دی او نن مې وکتو نو بس خوند یې راکړو نو انټرنیټ کې بس ګورم او زده کوم بس تاسو هغې ډېر خوند راکړو خوند یې نه و درکړی بیا نه راتلی پته نه و خو بس یار نازې چې الله یو ته نه کښېنم نو ټیک ټاک یوز کوم نه ښه کوې هسې ټوکې کومه به چېرته چې زړه وي همالته دې ښه وي تاسو ته دا بل صافي صاحب دا نومونه به نه اخلئ دا فقط ایډو هیول کوشش وکړئ چې دلته کوم فیمینن وي فیمینن تاسو خپله چینج کوئ مسکولین ته یا یو مطلب جنۍ رول کوئ بل د هلک رول کوئ صحیح ده ټیک ده صافی صاحب په جواب راکړئ زه به ترې پوښتنه کوم صحیح ده اول تاسو اول صافي صافی صاحب Sag mal, haben Sie Geschwister? Hallo? تاسو سوال کوئ زه جواب در کوم تاسو سوال کوئ Ja, eine Frage. Haben Sie Geschwister? نه یو منټ وحید الله یا انجینر وحید الله دیز نه تاسو شروع کوئ صحیح ده دا نه دیز نه شروع کوئ دا ستا جمله ده او دا بله د صافي جمله ده Ho. Nein, ein noch recht. Ja, meine Schwester kommt nach Tokio. Oh, Sie haben eine Schwester? Ja, und einen Bruder.
kommt Ihre Bruder nicht nach Japan? Nein, Vater ist erst 7 und geht nach der Schule. Meine Schwester hat in Tokio eine Kongress. Kongress. Ihnen Kongress? Einen. Einen Kongress? Ja, hier ist eine Kongress für Chemiker. Daraus ist Chemiker von Beruf. Haben Sie auch Geschwister? Nur einen Bruder, er ist 35 Jahre. 35. Was macht er denn? Er malt, er ist nicht verheiratet und lebt alleine. Nein, ja, eine Künstler. ein Künstler. لږ غوندې مشکلات پکې وو لږ غوندې صافي صاحب خاص تا نه بعضې لغتونه سي تلفظ کې لږ مشکل وو نور صحیح دی پرفیکټ دی دا اوله جمله څه معنا ورکوي دا پیره به دا پوښتنه وکړي او زه به ورته انتوار جواب ورکوم لاندې fragen Sie antworten Sie دا لاندې ویټینګ دی دا بل دی دا او ځکه بیا نور کسان هم اپشنونه اچولي دي د هغوی راجګوم Ist das deine Familie? Ja, hier, das ist mein Vater. Das ist dein Vater? Er ist noch jung? Nein, er ist schon 60. Er hat 2 Brüder. Das hier ist Onkel Max und das ist Onkel Franz. Und deine Mutter? Hier, das ist sie. Sie ist 45 und das ist ihre Schwester. Tante Louis. Hast du Geschwister? Hast du? Ja, ich habe 2 Brüder. Hier, das ist Gret. Er geht noch zur Schule. Er ist erst 16. Und das ist Martin. Ja. Und sind das deine Großeltern? Großeltern. Ja, sie sind schon sehr alt. Mein Großvater ist 85, meine Großmutter ist 83. Danke, vielen Dank. په معنا خو پوه شوي که نه چې معنا څه شي مطلب یې څه شی و یا استاد محترم بیخي یو پوښتنه بله کوم بس بیا زه ښکته کېږم مهرباني استاد محترم دا کلاس د څه ټیم نه وي او څه ټیم ختمیږي ختمېدا کوم خاص وخت معلوم نه ده او شروع دا همیشه چې کله راځم زه ویډیو اچوم 9 نیمې بجې ته ما فعلا اراده وي او ځکه اراده یو وي او الله تعالی اراده بل شی وي نو دا یو هفته کېږي 9 نیمې بجې راځم د ماښام او ختمېدل زه بس په دې لایو کې ما یو هلک صرف پېژني چې زه سکول ته نه ځم دغه وقاص پوښتون هلک دی ما انټرنېټ نه دغه دومره لږ څه ډېر زده کړی او ډېره مننه استاد ژوندی بریالی او ډېر عمر دی الله درکړي الله په امان ژوندی بریالی صحیح ده مخامخه صافي صاحب تاسو ته هم ښه وخت که لاندې کښېنئ بیا اخر کې به خبرې وکړو دا نور کسان راختلي دې ورسره به خبرې وکړو صحیح ده انشاءالله موږ لاندې ناست صحیح شو ښه
افغان بابا بخیر راغلی. سلامونه نیکی ښه استاد محترم. جوړې ښې خیرت. مننه استاد خپله خیره ته. مننه. کولی شئ دغه باندې خبرې وکړئ چې تاسو نه نور څوک هم دا نور هم زده کړي. Vorstellen. sich vorstellen. Mein Vorname ist Ali, mein Nachname ist Ahmad. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin in Kabul geboren. Zurzeit wohne ich in Frankfurt. Ich bin arbeitslos, weil ich noch Deutsch lernen musste. Meine Familie ist in Afghanistan. Ich habe 2 Brüder und ich habe 4 Geschwister, 2 Brüder und 2 Schwestern. Meine Muttersprache ist Pashto und Dari. Außerdem spreche ich Deutsch auch. Deutsch. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind das Schwimmen und Fußball. Fußball spielen. Fußball spielen, ja. زبردست. سالار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بخیر راغلی. استاد محترم زه پوهېږم نه خو غوږ مې نیولی ده. یو څه خو به ویلی سې په دې شپږ جملو کې دا دومره کسان واورېدل، یو 2-3 جملې خو به ویلی سې. داسې لږ لږ. بیا هم ځان معرفي کړه، چېرته اوسېږي، څوک یې؟ Mein Name ist Imran, mein Nachname ist Mohammed Taher. Ich bin geboren in Kabul. Ich habe gelebt in Ingolstadt. Ich wohne in Ingolstadt. Ich wohne in Ingolstadt. Ja. Ich bin arbeitslos. Meine Familie sind in Afghanistan. Ich spreche ein bisschen Deutsch. تا خو زه نه پوهېږم. داسې لږ لږ پوهېږو استاد، ډېر نه پوهېږو. نه دا خیر دی، یو سړی طبیعت داسې کله راځي ولا زه خو مکتب ته نه ځم او زه نه پوهېږم او بیا شروع کړي بیا مانا ډېر ښه پوهېږي. نو دا معنا دا ورکوي په ژوند کې چې ته خپل مراد خپله د لاسه ورکوي چې نه پوهېږم او زه راختلی هم دې ته یم چې زه به وایم زه ښه پوهېږم او ښایسته طریقې سره دې وکړه. لنډ و خو ښایسته طریقې ده. څومره چې تا ووایي چې نه پوهېږم هغې نه دې ښه وکړه. دا بل کس د په انګلیش کې کمنټ کړی و، بوګابي. هلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا زیش vorstellung اول کوم کنه ریډینګ ما د ریډینګ د پاره تاسو ته ریکویسټ کړم. زیش vorstellung که پرایوسی وي بیا مکوئ. نه اټس اوکے. او جی زه ټرای کوم، اصل کې زما ایگزام دی نو ما وی چې لغون ته کې زه کانفیډنٹ شم ځکه زه ډېره نروس یم. نو مشکل نشته که پرایوسی وي خو بیا نه کوو، بیا به ریډینګ وکړلی زه نو بیا نه جی زما کور عالم ما سره ناست دی چې داسې ایشو نشته او زما هم چې لغون ته کې زه مې زده کړه وکړم دا نور عمرونه اړم دي نو ما وی چې زه لکه زه صحیح ده زه سټارټ علم زیش vorstellung چې څه غلطي پلیز تاسو بیا ګایډ کوئ. بسم الله. My name is Nadia Jahangir. Nadia is my Vorname und Jahangir ist mein Nachname. Ich bin in Peshawar, Pakistan geboren. Seit 5 Jahren wohne ich hier in Deutschland. Ich bin Hausfrau und arbeitet ich nicht. Ich wohne mit meiner Familie. Ich habe 3 Kinder und Pashto ist mein Muttersprache. Außerdem ich spreche sehr gut Englisch, Urdu und jetzt lerne ich ein bisschen Deutsch. Und was sind deine Hobbys? Kochen ist mein Hobby. Ich habe 3 Kinder, so deswegen ich habe keine Zeit. Deswegen. Ja. که زه ووایم که چېرته تاسو بیاینس امتحان ته کښېنئ اګزام ته او په دې طریقې وکړئ نو ستاسو زیش vorstellung بلکل پرفیکټ کوم هغه پکې نشته ده. نه زه خو لا تیارې کوم خو زه وایم چې دې کې زه نیبن زړ دغه کوم خو فی الحال ما وی چې زه لږ وکم دلته کښېنو زما لغونته کې außerdem هم نیبن زیس کې راځي while obwohl damit ob دا ټول پکې راځي. جی بالکل. یو ټکی تاسو وویل چې ich habe 2 Kinder خو دې نه مخکې باید تاسو چې ich bin verheiratet.
سوري او جی هغه اب زه پوره دا تیاروم خو لکه بس دا چې کوم دا پونکټ ماته مخې ته نو ما هغې باره کې بس یو جمله ووایي پرفیکټو اوس تاسو وایي چې لیزن وکړئ دلته ښه تاسو او دا لاندې افغان ورور به تاسو کولی شئ دا لیزن وکړئ بیا زه دې کې تپوسونه کومه ښه جي صحیح افغان لږ غږ مو تیز کړئ چې زه بیا غږ صحیح ووایم ځکه تاسو غږ ډېر سلو د افغان سمه ده استاد محترم اوس کولی شم شروع وکړم ها فراو ایتو تاسو یې نادیا او هیفل افغان دی سوري دا سکرین چې دی که نه نو ماته لږ سایډ نه نه ښکاري چې دی سایډ ته د پونکټ نه پله سیدي ما جي صحیح ده فراو اوکې دا به نه وایئ دا ستاسو نومونه دي نه ما صرف کتل جی تاسو زه سټارټ والم او فیمینل Okay, na eine Nachricht. Ja, meine Schwester kommt aus Q. Ah, Sie haben eine Schwester? Ja, und einen Bruder. Und kommt Ihr Bruder nicht nach Japan? Nein, Peter ist erst 17 Jahre alt und geht noch zur Schule. Meine Schwester hat in Tokio einen Kongress. Einen Kongress. Einen Kongress? Einen Ja, Kongress? Ja, hier ist ein Kongress für Chemiker. Doris ist Chemikerin vom Beruf. Haben Sie auch Geschwister? Nur einen Bruder. سوري یو منټ افغان ته ډېره زیاته پوزه کوي دا جمله دواړه تا وي استاد ما نوم نه ښکاره کېده فکر کوم ما فکر وکړ چې د هغې د خیر مشکل نشته بیا وایم Dries ist Schmiekerin von Beruf. Haben Sie auch Geschwister? Nur einen Bruder, er ist 35 Jahre. Ja, 35. Was macht er denn? Er malt, er ist nicht verheiratet und lebt alleine. Naja, ein Künstler. Ein Künstler. ها دا بل لیزن به هم وکړئ بیا به زه پکې پاتې جملو کې کوم واړه پوښتنې وکړم دا بل سالار به ورسره وکړي افغان به دی خو رسمي سالار وکړي صحیح ده سالار استاد محترم دا اول نه شروع وکړم دین بوته مونیکا نادیا خونده او دا دین بوته کې نه شروع وکړم که اس داس نه شروع das deine Familie Das deine Familie? Ja, hier, das ist mein Vater. Das ist dein Vater, er ist schon jung. Noch schon jung. Nein, er ist schon 60. Er hat 2 Brüder. Das hier ist Onkel Max und das ist Onkel Franz. Und deine Mutter? Hier, das ist sie. Sie ist 55. Ja, 55. Und das ist ihre Schwester, Tante Lore. Und hast du Geschwister? Ja, ich habe 2 Brüder. Hier, das ist Gerd. Er geht noch zur Schule. Das Satz gehört. Na, das ist meine Jumla, da kann ich sagen, nach Karina, Zebebem. Oh, das ist das. Er geht noch zur Schule. Er ist erst 16 und das ist Martin. Und das sind das deine Großeltern? Ja, sie sind schon sehr alt. Mein Großvater ist 85, meine Großmutter ist 83. لیزن مو بهترین دی د دواړو بالکل زه خو که څه ووایو تعریف کوم کم ده د سالار به تا وایي چې زه پرې بیخي نه پوهېږم نو ما چې وکړه د تاسو هم بهترین ده ښه اول پوښتنه به تاسو نه کوم نادیا خو چې دلته داینه ولې راغلی داینه ګروس ایلټن دا Großeltern دی د دې آرټیکل دی او د دې په وجه دلته داینه راغلی دی
خو صحیح ده صحیح لوجیکل جواب یې څه شی راتلی شي مطلب داین غوس الټن دا مطلب دوه دي کنه جمع ده نو زین دین د هغې په وجه دا دا جی غزما زه سکول ته نیم تلې ما دا ټول ما کور کې زده کړی دی او مطلب نیټ نه ټول او کور کې زه صحیح دیم دا جواب هم صحیح راکوه اوس چې دا زین دي یعنی پلورل دي ځکه جی دلته داین راغلی دی او که اوس دلته نو ماین ولې راغلی ماین موټه دلته دا ماین موټه ولې راغلی دا فیمینین دی کنه د دې په وجه باندې غوس فیمینن دی موټر جی زبردست نو زه ستاسو یو مثال د هغه ناستو کسانو ته ورکوم چې ګوره سکول ته نه ده تللې او په دومره بهترین سیستم سره لیزن ګراماتیک او جوابونه یې ورکړل نو دا ټول لپاره یو مثال دی چې وایي موږ سکول ته نه یو تللي زه خپل هم 80% زم ځان سره مطلب سیلف سټډي کوم نو ویش یو آل د تاسو ته زه مطلب ښه چانس غواړم هر کله راتلی شي دلته ورونه او خویندې یو فیملي غونه لایف دی اصل کې داسې خو لایف ډیر زیاتی خو مین ما چې دلته دا جوین کو نو صرف د پښتو په وجه ځکه چې مطلب 15 کال نه ما دلته پښتو هیڅوک لیدلی نه دی او ټول رونه نو ما وی ما چې زه خپل هم اول ما هسبند نه اجازه واغستو نه رات بس دلته تاسو هر کله راتلی شي بل به د دې ورونو تاسو سره د کانفیډنس هم زیاتیږي نو ان شاء الله دلته به کوم مشکل نه وي دا لایف تاسو خدمت کوي تاسو سره به نور زده کړه کوي او موږ په مختلفو موضوعانو باندې مختلفو ټاپکونو باندې ایمیل هر څه باندې موږ بحث دلته هر ورځ کوو او جی بالکل ډیره مهرباني بس تاسو څخه ښه شپه ښه وخت وغواړم جی مهرباني السلام علیکم نو دغه ناست ورونه چې کوم ناست دي مونږ زیاتره دلته 90% دلته یا 95% دلته میل یو یا مسکولین یو کله هم چې یو فیمینن یا ښځه راځي باید که هر ځای نه وي ډېر ریسپیکټ ورته میلاو سي او هغه باید دا احساس ونه کړي چې دلته هلکان دي یا نوان دي زه شرمېږم نو دلته باید داسې احساس مونږ او تاسو ورکړو چې دلته یو فیملي غوندې ګروپ ده خور راغله یا فیملی ممبر دلته مطلب موږ سره ناسته نو زما ټول نه دا هیله ده او دغسې زده کړه هم کېږي د ټولو سره هغه کانفیډنس هم زیاتېږي او هغه ایکسکیوز یا هغه اوسخېدن یا بهانې څه موږ تاسو کوو چې ولا زه نه یم تللی ما نه اورېدلی دا بهترین مثال و چې بیخي سکول ته دا خور نه وتللی او پرفیکټ لیزن یا پرفیکټ هغه جوابونه یې ماته راکړه ښه سالار ورور او افغان ورور تاسو خو لیزن وکړه که نه او استاد محترم غواړم په دغه ایمیل باندې ته لږ تیز وغږېږي صحیح ده سمه ده استاد محترم زه درته لیزن وکړم که کولی شئ ویې ترجمه کړه زه به یې معنا کوم څوک چې نوي راغلي وي زه یې معنا کوم دا به یې وایي سمه ده استاد محترم سمه زه دا سکرین درته صحیح ښکاره کړم صحیح ده او صحیح ده ښکاره ته صحیح Brief falsch, Farbe gefräst. geliefert geliefert. Okay. Sehr geehrte کله د یو منټ چې کله د جمله ختمه ما ته وخت راکوه زه ترجمه کوم سمه ده استاد محترم دا بریف لیکل شوی ده په دې باندې چې یو کس آنلاین یو څه راغوښتي دي فالش فاربه geliefert دته راغلی ده رنګ غلطه مطلب شین رنګ یې غوښته خو دته رنګ زیړ راغلی ده نو مخکې ځو Sehr geehrte Damen und Herren. ښاغلو یا اغلو مطلب ښځو او سړیاتو اشاره ده چې دا موږ سره دا ایمیل چاته لیکو نامعلوم ده دا کسان نو ځکه موږ لیکلي sehr geehrte Damen und Herren که چېرته کس معلوم وایي که ښځه وه فراو نوم هم لیکه که چېرته سړی و بیا هیر نوم موږ ورسره لیکه Vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen eine blaue Badhose in Größe 52 bestellt. 2 هفتې مخکې ما تاسو نه یو باد هوزه چې د لمبا نیکر راغوښتی و چې د هغې سایز زما غوښتنه وه 52 او په رنګ کې ما غوښته ابي یا اسماني ورته وایي بلاو Gestern habe ich von Ihnen ein Paket mit einer Badhose erhalten. پرون ما تاسو نه یو پیکټ ترلاسه کړه چې تاسو ادرس هر څه پې لیکل سوي وو چې په هغه کې یو باد هوزه یعنې د لمبا دغه جامپر د یا نیکر پکې وو Die Größe stimmt, aber die Badhose ist gelb. سایز یا اوږدوالی صحیح ده خو رنګ زیړ ده غلط ده ما پاس چې وغوښتی و بلاو مطلب اسماني خو ما ته رنګ زیړ راغلی
Deshalb muss ich Ihnen den Artikel wieder zurückschicken. له دې امله زه غواړم دغه پروډکټ یا د ارټیکل تاسو ته بیرته در ولېږم. Obwohl ich ausdrücklich darauf hingewiesen habe. hingewiesen habe. obwohl سره له دې چې ما په ډېر جدت سره تاسو ته اشاره درکړې وه د دې باره کې، مطلب د دې رنګ باره کې hingewiesen وایي اشاره درکړې وه dass ich keine Badhose in eine andere Farbe möchte. چې زه نه غواړم په بل رنګ کې دغه بادهوزه صرف او صرف چې کوم رنګ ما درته ویلي دي بشتل کړی د همغه رنګ ما غوښته. Würde mein Wunsch nicht berücksichtigt. متاسفانه د ما دغه هغه په پام کې ونه نیول شو یا دغه غوښتنه ونش یعنی غوښتنه ما چې څه غوښتي وو دا په پام کې ونه نیول شوه. Das ist besonderes ärgerlich. دا واقعا ډېره ځورونکې ده د ما لپاره. Weil ich bereits morgens ans Meer fahre und mit keiner Zeit bleibt. ځکه ځورونکې ده وایي ما مخکې له مخکې اراده درلودل یو پلان مې جوړ کړی دی چې ځکه دا خلک چې کله اراده او پلان جوړ کړي بیا هغه عملي کوي چې سبا زه سمندر ته ځم او ما سره وخت نشته ده نو. Jetzt noch eine Badhose zu bestellen. ما سره وخت نشته چې اوس زه تاسو نه یو بل یا همدغه بیا بشتل کړمه. Ich verlange die Rückerstattung des Geldes, das Ihnen überwiesen habe. زه غوښتنه لرم چې ما ته د خپلې پیسې کومې پیسې چې دغه بادهوز لپاره تاسو ته ما درلېږلې وي überwiesen چې ما تاسو ته په بانک باندې überweis کړې وي زه غواړم چې دا پیسې ما ته بېرته راولېږل سي. Mit freundlichen Grüßen. په درنښت سره ښاغلی افغان یا ښاغلی سیال. نو دا یو شی و موږ سره Brief okay, immer du sagen. Brief. ادرسونه که چېرته دا ادرسونه موږ ختم کړو درې وړه بیا دا موږ سره ایمیل راځي. دا ایمیل کېږي همدغه فرق ده د ایمیل او د ادرس همدغه فرق ده چې دلته باید ادرس وي په بریف کې او په ایمیل کې موږ سره بیا هغه نه وي. ښه نور الله افغان ښه راغلی. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. جوړ په خیر. شکر. څنګه ژوند ښه تېرېږي؟ خیر ده مننه خپله ښې. اورې الحمدلله ډېر ښه تدریس ته شروع کړی چې ښه سکرین باندې درته ښکاري. زه استاد لیکل باندې نه پوهېږم والله ښه دی دغسې خبرې کوی شم لیکل نه شم ویلی. لیزل نشې کوی؟ نه استاد مشکل نشته زه سره کولی شم لکه یو فلان جوړ کړو کوم فارم کړی نه هېڅ پوهېږم نه. ته داسې غوږ ونیسه افغان ته نه همدغه پوښتنې دا کومې پوښتنې چې دي صحیح او زه همیشه غواړم چې زه له موضوع نه د باندې ونه وځم صحیح ده ځکه هر ورځ موضوعګانو باندې موږ بحثونه کوو چې کوم موضوع باندې زه لګیا یم په همدې موضوع نه باندې ونه وځو په همدغه موضوع کې ته ونه پوښتنې وکړه. سمه ده استاد محترم زه په همدې موضوع کې ورسره وغږېږم. صحیح ده. Wie heißen Sie? Ich heiße Nurullah Afghan. Wann haben Sie Geburtstag und wo sind Sie geboren? Geburtstag والله دا نه شم ویلی Wo sind Sie geboren? چېرته پیدا شوی؟ wo sind Sie geboren؟ چېرته پیدا شوی؟ افغانستان. کوم ولایت کې؟ خوست. نو داسې ووایه ich bin in Khost Afghanistan geboren. Wo wohnen Sie? جوابونه واخله.
مالې کوم ځای کې اوسېږئ wo Ja, wohnen Sie صحیح دی که نه؟ Ich wohne hier in Hamburg. was arbeiten Sie und was ist Ihr Beruf Ich mache in Restaurant arbeiten. haben Sie Familie Nein, ich bin allein. sind Sie ledig oder heiraten Nein, ledig, ich bin ledig. was ist deine Muttersprache was ist Ihre Muttersprache Meine Muttersprache ist Pashto. was noch kannst du in welcher Sprache kannst du noch reden Ich weiß nicht, ich weiß allein Pashto. okay بس ضمن بسو تاوي ich mache in Restaurant na ich arbeite im Restaurant سیدا ich arbeite im Restaurant زه په رستورانت کې کار کوم او بس خوشحاله شم ستاسو خلایب درته غواړم ډېره مننه قربان ژوندی اوسئ ستا نه مننه زه په خپله له خط باندې نه پوهېږم د مخه څه نوم د دی صحیح ده مشکل نشته ښه وخت غواړم ډېره مننه الله پامان ښه خان افغان دا بل خان افغان سلامونه استاد محترم وعلیکم السلام خیر راغلی خیر جوړې خیرت دی قرارې ده په دغه باندې بحث یا خپل هغه نظر ورکړه خپل ځان صحیح ده انشاءالله استاد زه خو نه راغلی یم خو بیا مو انشاءالله خپله خواري کوم Ich heiße Ahmad. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Kabul, Afghanistan geboren. Kabul ist die Hauptstadt in Afghanistan. Seit 6 Monaten hier ohne ich in Lingen. Ich habe keinen Beruf. Ich bin Student. Ich bin ledig. Meine Muttersprache Pashto. Ich spreche Pashto, ein bisschen Englisch. Jetzt lernen Deutsch. Meine Hobbys sind spielen Cricket, Fußball und mit meiner Familie Ausflug. زبردست یعنی ښه ده ښه ورته ویلی سم Meine Muttersprache ist Pashto, außerdem spreche ich Englisch, Dari und ein bisschen Deutsch. Das ist ویلی سو صحیح ده صحیح ده انشاءالله استاد next time انشاءالله دا غلطي به نه کېږي انشاءالله دا خو اپشن نه ده اچولی سالار بله استاد محترم دا اپشن ده چې ته کولی شې د خان سره دا لیزن وکړې چې کوم ځای کې ما ورته وایي سټاپ بیا سټاپ سه صحیح ده زه په کېدای شي هغه جمله کې تاسو نه پوښتنه وکړم صحیح ده خان Eine noch richtig خان تاوري او आवाज ما ترسید ما بس سالار ته आवाज راځي دا بل پاس خان افغان د اوس صحیح سو د افغان په پوښتنه که زه به جواب ورکوم صحیح ده صحیح شو استاد محترم زه شروع وکړم امتحان کې داسې لیزن نه راځي دا بل وایي امتحان کې داسې لیزن راځي نه امتحان کې داسې لیزن راځي ما ته غوږ شه امتحان کې تاسو ته یو غټ لیزن درکړي وي لاندې څلور یا پنځه جملې درکړي وي درته وایي چې دا جملې پاس لیزن کې تاسو وګورئ چې دا صحیح دي که غلطې دي هلته به نقطې ته تاسو ګورئ صحیح ده بیا هلته تاسو صحیح غلط درکړي وي امتحان لیزن کې او بیا یا درته درکړي وي چې په دې لیزن کې درې اپشن یې درکړي وي چې په دې لیزن کې A صحیح ده B صحیح ده که C صحیح ده په امتحان کې داسې لیزن راځي دا لاندې پوښتنې ته ما جواب ورکړه سالار ته اول کس یې دویم کس افغان ده صحیح ده Na eine Nachricht. Ja, meine Schwester kommt noch Türkei. یو منټ بس جمله مې ماته سره سالار دا نه eine Nachricht څه مطلب څه معنا لري دلته دا استاد لکه درسي هغه وخت
نه ته ویلی سي خان څه معنا لري دلته؟ استاد دا ما نه پوښتنه وکړه استاد ستا د کوم ځای نه راغلی دی؟ نه نه هماغه جمله ما ته ویلې نه eine Nachtricht. ته پوهېږې دا څه معنا لري؟ استاد ولا پوه نه شوم. افغان ته نظر ورکوئ؟ هو استاد محترم دا یو میسیج یو پیغام دلته یعنې دوی کمیونیکیشن چې به سوی ده ډایرکټ فرau ایټو ویلې نه eine Nachtricht. دا څه دلته مطلب نه هالو نه ګوټن ټاک. دغه ناخریش خپل یو خبرې ته وایي یا یو میسیج یا یو نیوز ته وایي صحیح ده. خو دلته ډایرکټ کمیونیکیشن چې به سوی ده نه eine Nachtricht. څه مطلب؟ صحیح شو استاد محترم. کله هم چې د دې پوښتنې جواب وکړي لاندې جمله وګورئ چې د لاندې جملې ته دا څه مربوطی لري. مربوط یعنې څه تړاو لري کنیکشن یې څه شی ده. نو شاید تاسې په جواب پوه شئ. ګوره تاسو ویلي نه eine Nachtricht. He will ورته وایي ja meine Schwester kommt nach Tokio. نو اوس معنا دلته څه ورکوي؟ دا واورئ زه درته وایم فرau ایټو هغه ته وایي دې سړي ته نه eine Nachtricht. څه نوې خبره شته؟ څه ویلو ته لپاره لري؟ یعنې موږ وایو که نه پښتو کې ښه وایه که نه څه خبره شته؟ دلته دا مطلب ورکوي نه Nachtricht مطلب کومه خبره شته کوم نیوز لري کوم خبر لري. نو دلته ورته لاندې وایي یا وایي ولرم meine Schwester kommt nach Tokio. مطلب دا he will په توکیو کې ده د دې خور هم روانه ده چېرته؟ توکیو ته روانه ده. ورسېدې په هدف باندې؟ هو استاد محترم. ورځئ درېیمه جملې ته. Ja und ein Bruder. Ja und einen Bruder. Und komme Ihre Bruder. Okay. استاد دا جمله ما ده؟ ما څه پته ده ته څه ووې؟ هو دا جمله ما ده. اوله یې چا وه؟ اوله د ما و استاد. زه نه پوهېږم چې چا غږ ماته راځي سالار راځي که خان راځي دواړه سالار جمله راځي. اوله یې سالار وه. او یا Und kommt Ihr Bruder nicht nach Japan? Nein, Peter ist 17 und geht noch zur Schule. Meine Schwester hat in Tokio einen Kongress. یا منټ دا جاپان نه ده دا ګوره چې کله زه سټاپ کوم دا نو د تاسو کار ده چې په کوم ځای کې د چا نوبت پاتې سو. زه غواړم چې ټکي په ټکي دلته ګراماتیک باندې په لغتونو باندې تاسو اصلاحات راولم صحیح ده. دا جاپان نه ده دا یاپان ده صحیح ده. Japan. Und nein, Peter ist erst 17 und geht noch zur Schule. Ja, okay. Meine Schwester hat da چا ویلي دا څنګه ویل کېږي دا؟ Tokio? Tokio. Okay. Einen Tokio. Kongress. څه شته وایي؟ استاد پوه نه شوم په دې روایت کانګریس مطلب یو پروګرام ده یو غټ سالار کې پروګرام نیول سوی ده یعنې هلته روانه ده صحیح ده. صحیح شو. دا چا نمبر دلته پاتې و سالار افغان ده. Okay. Hier ist ein Kongress für Chemiker. Du bist Schmiekerin von Beruf. Haben Sie auch Geschwister? Nur einen Bruder. Er ist 35. Was macht ihr denn? Er ist nicht verheiratet und lebt alleine. Na ja, ein Kunststell. دا جمله تا ویلې سالار ویلې که افغان ده اخري جمله؟ ما وویل استاد. نوم واخله. هغه سالار. دلته وګوره ist nicht verheiratet und lebt. دا lebt ولې راغلی؟ ولې lips نه ده راغلی؟ ولې leben نه ده راغلی؟ وجه څه ده lebt راغلی؟ استاد دا
ځکه چې دا تنه اوسېږي، تنه اوسېدلی دی یا تنه اوسېږي. تنه اوسېږي، صحیح ده، خو لاندې ما ګراماتیک کې یو نقطه وویلې اوسې سینګولر ده، اول کس ته، دویم کس ته، دریم کس ته، څلورم کس ته، په دې باندې ما یو بحث وکړ. لیفټ دلته ولې راغلی؟ ته ووایه افغان خان. استاد ځکه استاد چې د اش سره موږ ای اچولی شو، ډو سره اس اچولی شو او هاف سره ټي اچولی شو. ټي سره ټي اچولی شو؟ استاد ځکه موږ دریم ای زی اس سره موږ ټي اچولی شو اخري کې، ځکه دا کس سینګولر دی. صحیح دی ویلې، مطلب دریم کس ته اشاره ده، هغه استاد هټ. نو دې ته موږ راځي د ورب لیفټ، صحیح شو؟ نو ځکه دا دریم کس ته اشاره ده، نو ځکه لیفټ راغلی ده. اوکې که چېرته لرنن ده، صحیح ده، لرنن، نو بیا څنګه چې راځي لرنټ ټي راځي، ټي صحیح ده. نو تاسو لیزن ډېر وکړو، فکر کوم کومه پوښتنه که لرئ کولی شئ، که نه یې بیا نو تاسو ته ښه شپه او ښه وخت لاندې غواړم. ډېره زیاته مننه، تا ته هم ښه شپه. فعلا لایف نه بدلوم، بس تاسو که غواړئ لاندې کښېنئ، که څه اپشن واچوو بل به راجګ کړم بیا، صحیح ده. ما او افغان به بیا یو ځل له سر نه دا دواړه هغه وکړو، ټول ته به یو ځل تکراري سي، بیا به سره انشاءالله خدای په اماني کوو، مشکل نشته. ته غواړې اپشن واچوي، پاس راوخېږي، کولی سي. ویلکم. تا افغان ته خو به مکمل پوه شوی، صحیح ده؟ هو استاد محترم، زه پوه شوم. ها یو اپشن راغی، انعام الله وصال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم ښه یې، جوړ په خیر یې؟ مننه، خپله ښه یې؟ شکر الحمدلله. بل ورور هم ښه دی؟ مننه ورور ژوند دی، اوس خپله خیر ده. شکر الحمدلله. بس الله دې وکړي چې دا نور لیدونکي هم ښه وي. ناست وې سر نه درس ساکه، اوس نیمایي کې ناست وې. نه استاد محترم، دغه دوه هلکان راغله، یو مخکې چې راغلی یو خوستی و، هغه ټیم کې زه رالم چې اذان هم ورکړي کوی نه شو که څه حساب و، هغه ټیم کې رالم، ناست یم، زه هم ناست یم، هلکانو ته ګورم بس. درس دې واورېدم، یو څه ناڅه مې وکتلو اوس ورته. تا اول لږ په دې باندې خبرې وکړه، په دغه باندې، په دغه پاڼه باندې. Okay, سمه ده. Mein Name ist Inamullah Sherzad. Ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Afghanistan. Ich war Automechaniker und ich bin ledig. Meine Muttersprache ist Pashto und ich spreche nicht nur Pashto, als auch Pashto, Dari und ein bisschen Deutsch. Wo wohnst du? Ich wohne gerade in Stuttgart. Stuttgart? Ja. Bist du ledig oder verheiratet? Ja, ich bin ledig, aber wohne ich auch alleine. Wohnst du allein? Ja. Und was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Cricket spielen und spazieren gehen. Cricket spielen? Ja. Okay. صحیح، په لنډو لنډو کې دې خلاص کړه، خو بیا هم بهترین و. اوس به لیزن ته ورسو، صحیح ده؟ راځه ما ورته لیزن کوو، زه هم درسره تا سره لیزن کوم، صحیح ده؟ ها، اول زیمه دویم ته یې، صحیح ده؟ Eine Nachtwicht? Ja, meine Schwester kommt nach Tokio. څه مطلب دا جمله؟ دا معنی چې دا meine Schwester kommt nach Tokio، زما خور چې ده راغلې ده د توکیو نه. راغلې ده که راځي؟ Meine Schwester kommt راځي. Präsenz کې ده، صحیح ده؟ Sie haben eine Schwester? Ja, und mein Bruder. زما ورور. Na, und? Und meinen Bruder. Einen Bruder. استاد، اصل مشکل لرم دې ځکه کې. مشکل نه لري، ښه صحیح یې. Und
Kommt Ihr Bruder nicht nach Japan? Nein. Peter ist erst 17 und geht noch zur Schule. Meine Schwester hat in Tokio einen Kongress. Einen Kongress? Ja, hier ist ein Kongress für Chemiker. Ja. Doris ist Chemikerin von Beruf. Sie haben auch Schwester. Nur einen Bruder? Äh. Er ist 35. Was macht er dann denn? Er malt, er ist nicht verheiratet und lebt allein. Naja, ein Künstler. Ja. دا سالك مشكلة لرم سترګو سره هغه دلته چې دی زه د سترګو له معمولو مشکل لرم خو چې جال ډېر موبایل مې استعمالوه راځه دغه مو وایو بیا به ته کوس لاندې صحیح ده سمه ده هیڅ مشکل نشته ستاسو Ist das deine Familie? Ja, hier ist mein Vater. Das ist dein Vater. Er ist noch jung. Nein, er ist schon 60. Er hat 2 Brüder. Das hier ist Onkel Max und das ist Onkel Franz. Und deine Mutter? Hier ist sie. Sie ist 55 Jahre alt, 55 und das ist ihre Schwester, Tante Lori. Hast du Geschwister? Ja, ich habe 2 Brüder. Hier. Das ist Gerd. Geht aber schon. Ja, er geht noch zur Schule. Er ist erst 16 und das ist Martin. Und sind das deine Großeltern? Ja, sie sind schon sehr alt. Mein Großvater ist 85, meine Großmutter ist 83. زبردست معنا باندې پوه شئ ټول او معنا باندې سم تر پوهیږم خو هغه د ځل چې د لیزن کې چې هغه چې د موبایل د لارې چې د ولولم لږ مشکل لرم ځکه چې کله سن فیز نه سم زمونږ همدال ته ټول ارکان پوهیږي د غټ سکرینونه دي زه بیا چې مخکې کېنم شاته چې کېنم زه بیا سي هغه نشم موبایل تلوي د رڼا او د موبایل استعمال نه بیا لږ غوندې صحیح لږ غوندې هغه کوه وخت کم ورکوه والا وسال دغه چې موبایل ونه کار یاره او دلته خو چې د موبایل ملګری دی چې شان باندې موبایل مکه او صحیح چې د په درد خو باندې بس صحیح ده او اوس مننه اوسه چې وخت راکړی ته خوشاله اوسئ هر کله راسي لایو د تاسو لپاره دا او د تاسو لپاره ما ځان ته نه جوړ کړی که ځان ته هم بیا دلته ځان ته لپټاپ کې لاب مې سکه او صحیح ده هر کله راسي خو وخت غواړم ټول ته خو غواړم افغان به ویلو ته نه لري بس زم شاید لایو بند کم سلام طرف څنګه دی لیزن می څنګه او نور لکه معلومات یا لیزن دې قدر ته ما سکول ته ځي او نومبر کې بیا غل امتحان لرم بینس کوم کتاب کې بینس امتحان لر نومبر کې مطلب بیا څه رسیدلې بینس رسیدلې او چې د کفیتل اخته نه فهم څه دی اخته له چو بیا نو رخصت یو جمعه وشو چې رخصت شي خې خو چا خبره یو خوي یو ګډ وی یو بیٹر وی یو مطلب بهترین د تناسب مې ځکه بیانس کې صحیح ده ګډ دی زه ګډ نه زه ګډ بدته وایم زه ګډ لیزن کې بدته وایم خدا اوس نه پوهیږم چې امتحان لپاره باید دا کوم زش فوشتین چې تا وکړه دا کافی نه و صحیح ده او هغه چې دی هغه کولای شم چې مثلا وغواړې خو دلته چې د لږ مشکل لرم تاثیر لاندې راځم نور څه مشکل نشته کنه ته تاثیر لاندې مې راځه دا یو خبره ته کومه دیګه تم بیا انس رسیدلې صحیح ده او زه مطمئن یم که زه درته اختیار وایم زه اوس د بي انس په نیمایي ته رسیدلم خو ما بي انس لا ختم کړی هم نه ده ښه او تم رسیدلې افغان هم د تاسو زه یو سینارو درکوم صحیح ده سینارو پوهیږي یو aufgabe درکوم صحیح ده دوړه یو ډایلاګ وکړي صحیح ده ډایلاګ وکړي صحیح ده zusammen gemeinsam planen څه وته وایي gemeinsam planen صحیح aufgabe دا درکوم بیا یې ختمېږي په نومبر کې
صحیح ده تاسو ځئ په اورلاب باندې یو چیرته ځئ یو وو صحیح ده کله ځئ دوه څه شی ځان سره وړئ mitnehmen درې شولې یعنې درې چې دی درې wo übernachten چیرته شپې پاتې کیږئ صحیح ده نور چاته وایئ لکه څوک ځان سره ملګري به وي دا ګوره ځکه تاسو باندې تېر شوي ما ته پته ده صحیح ده تاسو ټول عملي کړي او اخري درته وایم په چش کې ځئ څوک کې ځئ mit welchem Verkehrsmittel چې ورته وایي څوک کې ځئ چش کې ځئ دا پلان Auszug ورته وایي کنه تیارې ته Auszug چې په چش کې ځئ صحیح ده دا پنځه شپږ هغه مې درکړه شیبه وکړئ ځئ سمه ده استاد محترم ته په دې باندې پوه نه شوم څه وخت ورلاوب لري رخصتیان څه وخت هغه د خېدوج کورس نه وروسته نومبر کې ځئ سټارټ څنګه سپتمبر کې دی چې هر میاشت یو میاشت تاسو خپل تاریخ خپل سپتمبر صحیح ده ستانم څه ده وروره انعام Hallo Inam, wie geht es dir? ستانو خو نه راځي زه ولاکل د نښ کوم آلې کلی نور څه نه ښکارېږي هغه درته نه وایي ما ورته یو غږ کړو دولت zusammen planen تا زما نوم واخلې ما ستا نوم زه نشم کتلی ستا نوم چې ستا نوم څه دی افغان ده فقط افغان وایي مشکل نشته ځای شو hallo Afghan, mir geht es gut und dir? Auch gut, danke. Weißt du, wir haben im September Urlaub. Wohin möchtest du fahren? Ja, wir müssen erst wenn unsere B1-Prüfung fertig ist, und dann wir können im Dezember nach Berlin fahren. یو منټ انعام الله دا په پښتنه باندې ځان پوهې کړه درته وایي وایس تو wir haben Ferien تو هغه ته مطلب موږ رخصتیان لرو او لا باندې ځو möchtest du mit mir دایسو غواړې ما سره لاړ شي نو ته جواب تا مطلب ته نومبر دسمبر نه ورسېدم استاد زه په پښتنه اوس ورسېدم Ja, ich möchte auch mit dir einen Ausflug machen. Ja, das ist super. Ich möchte nach Paris Ausflug machen. Wenn das dir geht, dann du kannst auch mit mir fahren. Okay, und wann wir können das nach Paris fahren? Wir können im September, im 7. September, wir können nach Paris fahren. Okay, ja, das ist ja eine gute Idee. Aber wie können wir nach Paris fahren? Wir können mit dem Auto fahren. Ich habe einen Freund, ich kann mit ihm reden. Vielleicht er kann sein Auto mir geben. Wir können zusammen mit dem Auto fahren. Okay, aber hast du Führerschein, oder? Natürlich, ich habe Führerschein. Okay, das ist einfach. Wir können auch, wenn es deine Freund fahren oder wenn er will nicht, dann du kannst sein Auto fahren. Okay, alles klar. Und hast du vielleicht einen Freund, vielleicht kannst du auch ihm sagen, wir können auch noch eine Person mit ihm fahren. Okay, ich habe 2 Freunde, aber ich muss erstmal mit euch mit euch sprechen. Und wenn sie was sagt, dann ich kann mit dir sagen. Okay, super. Wenn du mit deinen Freunden Informationen bekommst, dann du kannst mir Bescheid geben. Okay, ich muss erstmal, vielleicht am Freitag, ich muss euch anrufen und dann ich Bescheide dir. Okay, super. Ja. Hast du einen Freund oder hast du ein Hotel gesehen in Paris? Wo können wir übernachten? Ja, übrigens, ich habe in Paris, ich weiß nicht, neben dem Paris eine andere Stadt. Meine Freundin wohnt in diese andere, ich weiß nicht welche Stadt, aber er wohnt in dieser Stadt. Ich muss mit ihm sprechen und dann kann ich dir Bescheid geben. Ja, das ist super. Du weißt, wir sind ungefähr 3 Personen. Wie viele Zimmer hat er im Haus? Aber wir mussten über Nacht im Hotel. Okay, das ist super. Ja.
Hast du ein Hotel gesehen in Paris? Wir können im Internet sehen. Wenn es für uns besser, und dann können wir diese mieten. Okay, super. Und was möchtest du in Paris machen? Wir können Paris Zentrum besuchen und ein bisschen spazieren gehen. Ja, Okay, das ist super. Weißt du, wie lange dauert, müssen wir in Paris bleiben? vielleicht eine Woche ist besser, weil wir muss auch noch wieder nach Hause kommen und dann gehen wir zur Arbeit. Das ist ein Deutschkurs, okay, super. Dann, das ist alles okay. Wann möchtest du, um wie viel Uhr möchtest du fahren? Aber ich weiß nicht, du musst das fragen, wie viel wir können einfach nach Paris fahren. Ich glaube, um 6 Uhr ist morgens besser. Okay, super. Ich habe im Internet gesehen, der 7. September ist am Freitag. Wir können nach dem Frühstück fahren. Um 9 Uhr. Okay, dann ich und meine Freund. Letzte Punkte. Was sollen wir mitnehmen? Okay, Ustad Muhtaram. Okay, dann erstmal wir müssen ich und meine Freund zu dir kommen. Und dann was können wir mitbringen? Wir können etwas getrunken und Essen mitbringen. Und wir können die Klamotten auch mitnehmen. Vielleicht können wir bleiben in Paris ungefähr 1 Woche. Wir können die Kleidung umsehen. Ja. Ich glaube, das ist okay, aber wir können nicht so viele Sachen mitnehmen. Wir können einfach nur Kleidung und ein bisschen noch andere Sachen, aber wir können getrunken Tankstelle auch kaufen, im Supermarkt auch wir können. Okay, das ist eine super Idee. Ja. بس خلاص یو خدا الته تاسو ته وخت درکوي کنه هغه تیمه موضوع 15 منټه لري صحیح سو تاسو که ته ما که په دغه لیول وګورئ تاسو sprechen یعنی پاستا ان شاء الله مشکل نه لري خو دلته تاسو د gemeinsam planen دا یو د کې تاسو به چې وګړئ تاسو زه ما افغان و تاسو شي تا هر جمله کې زوپا او دا بل موسن دلته نسته تاسو wir können nach Paris fahren. Passt dir? دلته به دغه خوښ اخلي. Passt dir? صحیح ده؟ خیر دا خو عموما خبرې کوو دې باندې مخکې هم غږیږو درسونه راوړو بیا خو بهترین وي تاسو ما کتل مطلب چې په دغه لیول زیشفورشتن تاسو وکړه او دا مونلیش بیا یو بیل beschreiben نو تاسو مونلیش Berufung ان شاء الله تعالی زه سل په سل کې یم چې پاس ده خو gemeinsam planen کې هیڅ کله به ډېر کم موسن وایي او دلته تاسو بل ملک ته ځئ نو موږ اول باید mitnehmen چې وکړو موږ باید mitnehmen unsere Reisepass, unsere Personalausweis, صحیح ده؟ Was kannst du machen? Ja, was kann ich machen? ته کولی شې ټیکټ واخلې زه به مطلب دا کار به تقسیموي زه به هوټل بوک کړم ته ټیکټ واخله صحیح ده؟ داسې وایي او das ist eine gute Idee, das klingt gut. نو بدلوي به دلته obwohl اضافه نشو پکې دلته außerdem obwohl یا while indirekte Frage ډېر زیات مهم ده ich möchte wissen kannst du mir bitte sagen دغه شان پکې اډ کوي نو بهترین نو دا ډایلاګ بهترین جوړیږي بیا استاد محترم هغه صحیح خو زموږ مشکل دا اوس ځکه امتحان کې کوم پام کړی تا ته ورقه درکې استاد ټول هغه تیمه معلومه اوسي په کوم باندې باید ته بحث وکړي نه ما دا کوته ویل چې بهترین نو دغه تاسو ما د لیکلم نه دي یعنی خاصو امتحان کې الته ورقه تدیر نه ګوري ښا ورقه تدیر نه ګوري بس هغه موضوع واخیستله نور با خپل په خبره خو په دې موضوع کې د تاسو باید indirect Frage ډیر زیات پکې موجود وي kannst du mir bitte sagen او چې په دو سره د شروع په دو به ختمه مینس کې به زی ته ناوړي صحیح سو دغه دا یو بل نه به خوښ اخلي زه غواړم دلته لاړ شو هغه وایي نه das passt mir nicht ich denke ich glaube صحیح ده دغه شیان پکې ډېر مهم دي خو خیر په دې باندې بل څه خبرې کوو تاسو دواړه بیانس کې ځکه مې ویلي یعنې که درته ووایم چې تاسو مانه شاید مخکې هم اوسئ بیانس کې صحیح ده
هغه هم رخصت شوی کورسونه هم رخصت شو د یو هفته کېږي او نه پوهېږم چې اتم تایلو لکه چې و اتم که نه اتم تایلو زما هم رخصت شوی ده زما هم رخصت شوی ده کولی شئ دلته اوس د لایو استادانو لایف ته کښېنئ ټیک ټاک ته کښېنئ یا چې مطلب یو خپل یوټیوب ته کښېنئ ایمیل او په اوس کتاب پسې مه ګرځه ښه اوس کوشش وکړه بل بشخایبن باندې وخت تیر کړي لیزن ایمیل شخایبن باندې مطلب په دې شان باندې وخت ورکوئ صحیح ده صحیح ده استاد سره مزبوطی صحیح ده زه انشاءالله مطمئن یم 100% کې موندلش پروف هم د تاسو دواړو پاس ته بس ګوره دا استاد محترم والا اوس کوشش کوم انشاءالله اوس ډېره ګټه او تم امید لرم دې بیا چې بخیر دا واخلم نه هر سړی دې ته ما اول ته کار خپل ته کار ښایسته کار مې ورته پرېږدي خو د بس دغه زش فورشتن کې به تلل لږ غوندې 3 منټه وخت تېروئ په دې کې به تاسو چیرې ګوره ښه تاسو خپل نوم بیان کړه نوم نه بعد تاسو وایئ چې مطلب زه دلته پیدا شوی یم په دغه ولایت کې پیدا شوی یم دا ولایت مطلب افغانستان کې ده ما په افغانستان کې څه کار کاوه بیا څه وخت راغلی یم دلته څومره وخت کېږي په المان کې اوسېږم المان کې مې څه کار کړی ده واده کړی یم که مجرد یم اوس څه کار کوم اوس زه چیش باندې مصروف یم فامیل کې څو کسان لرم صحیح ده کوم ژبه باندې خبرې کوم بیا دې نه داسې کله تاسو ختم کوئ په دې کې بیا تاسو نه د پروفرین یا پروفر یو وړکۍ غوندې پوښتنه کوي صحیح ده نو دغه شیان دي په امتحان کې همدغه شیان ټول راځي نه وختي خو چې ما فرشتل نه وکړې هغه چې اوس صرف همدې ته مو وکتلو ومه کې نور کړنې هغسې بیا ښه یم انشاءالله ځکه چې فرشتل کې چې هغه ورځ ما استاد سم ویل چې استاد کوم یو هغه ډېر ښه هم راځي د هغې څه ویلې چې نه فرشتل دومره مهم نه ځکه فرشتل چې د آینس شروع کېږي تر سیانسه پورې دا دومره مهم نه دی ځکه دا چې دا یو عادي خبره ده فرشتل نه اوس نو هسې هغه خپله تجربه مې تاسو شاید ما نه پکې زیات مخکې تللی دا کوم ایمیلونه چې دلته ما لیکلي او دلته پرې زه هر وخت خبرې کوم زه مطمئن یم انشاءالله تعالی چې دې ایمیل کې به دې ایمیلونه به یو ایمیل یا یو بریف تاسو ته او ما ته به هم راځي د هغه کې صحیح ده نو دا د پاس کسانو لپاره هم معلومات وو هدف مې دا نه و چې ته څنګه یې او دا بل څنګه ده او زه څنګه یم هدف مې دلته دا نه ده او نو دلته په دې موضوعاتو بحث کوو شخصي عموما غږیږو عموما شیانو باندې بحثونه کوو صحیح ده محترم بس ما سره خپلو انشاءالله چې راتللی که معلومات ورکړي خو دا به ډېره ښه وي که یو ویډیو پې جوړه کړي ځکه رخصتۍ نه دي نو که کولی شو دغه د 2 ساعته اوس لایف چې راغلم همدا 2 ساعته لایف اوس به یوټیوب ته اچول کېږي صحیح ده او ټیک ټاک ته هم اچول کېږي بیا استاد یوټیوب نوم دې څه ده یوټیوب نوم ناصح احمدزی د یوټیوب لینک په ټیک ټاک کې تاسې ورسئ هلته یوټیوب لینک شته صحیح د هغې ځای نه به هغه کړو انشاءالله او که بیا دې شو به خیر سره لکه هر ورځ تر رخصت څو ورځې رخصت لري هر ورځ کولی شو سم فرنده یو غټ احسان په مونږ باندې وکولی شي راشي هر ورځ راته متن ناوخته راغلی که نه زه والا نه یم خبر استاد ځکه چې زه یو پیره بس بس که فیسبوک نه ننوتم بس بیا فیسبوک کې مصروف یم او که ټیک ټاک نه ننوتم ټیک ټاک کې مصروف یم صحیح ده مشکل نشته بس اوس خبر شوې ده بس سمه ده استاد محترم اوس نورم وخت نه نیسم خوشحاله شوم چې وخت هم راکړې بس په دغه موضوع باندې بحث وکړو انشاءالله تعالی دغه موضوعګانې مې اړو نور کسان هم په دې باندې بحث کوي یا کوي څوک چې که درسونه وایي که نه وایي انشاءالله تعالی یو وخت کې به دومره آماده وي چې په ځان باندې باوري اوسي زه څه کولی شم سمه ده استاد محترم ښه وخت د الله په امان ګوتې نخت ښه ګوتې نخت افغان به تاسو ته هم ښه وخت سمه ده استاد محترم الله په امان ښه وخت ولرئ پاس 14 کسان ټولو ته ښه شپه غواړم ټولو ته ښه وخت غواړم خوشحاله شوم دلته راغلی او دلته م یو څه واورېدل وخت هم ورکړه او تاسو هم ځانونه تکړه کړئ په خیر سره چې څوک بیا یې رسېدلي نه وي انشاءالله تعالی چې زه که چېرته 2-3 میاشتې نور لایف راغلم زه په دې مطمئن یم چې تاسو به انشاءالله تعالی مطمئن اوسئ یو جي ته به تاسو ځان رسولی یئ ښه شپه ټولو ته غواړم په مخه